قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ستړي مشئ، سهار مو په خیر. دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وي سره نه خبرونه دي. د بي بي سي خبرونه پیل شوې ده. د خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو زه مساسو قربانه نگین شاه او زه نصر الله. بالکل نصر الله را سره دی. اشفاق نن چټي کړی ده. هغه په ځای باندې نصر الله د خبرونه راوړي زما سره. نو نن هر وخت د افغانستان کې شپږ بجې دي، په پاکستان کې شپږ نیمې بجې دي او د کال 2020 د جون د میاشتې 14مه نیټه ده او ورځ د نهیه سیشن دی. دلته په امریکا کې په واشنگټن ډي سي او په ورجینیا کې د شپې 9 بجې دي او لا اوس هم د جون د میاشتې 15مه نیټه دوام لري. او دا خبرونه د بي بي سي خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. یو ساعت خبرونه نه خبرېږي او دا غي نه پس به یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو. تکراروم د پاکستان د شپږ نیمونه تر 9 پورې او د افغانستان شپږ نیمه تر 9 پورې به دا خبرونه چې د نو نه خبرې وړاندې کیږي د هغې نه پس بیا تاسو ګورئ او اورئ. دا خبرونه اصلي هم لکه تاسو څوک چې هر ورځ ګوري او پته ده چې موږ د نهیه سه شنبې نه واخلو تر خالي شنبې ورځې پورې د تاسو ته وړاندې کوو او بېلابېل موضوعان باندې تاسو سره خبرې کوو. او نن هم په دې خبرونه کې ډېر مهم موضوع راوړی دی چې وړاندې دی کې نصر الله. نگین شاه ډېره مننه. دا دنیا یو نظام دی، داسې چلیږي او څنګه چې لکه ماشوم پیدا شي کاغه الکی او کاجنی نو دا تاکل شوی خبره ده چې هغه به بوډا کیږي، به شرط دا چې هغه منځ کې مړ نشي. دا کوم سیس چې کوم ماشوموالي کې هغه کپ زور افغان لکه څه شم غواړي نو هغه په جړه باندې غوښتل شي او داغه مور او پلار او ورونو خويندې او ترونه ماماګان او استادان الته چې دغه ضرورت پوره کی. دغه شانتي چې بیا کله ځواني ته راشي نو هغه بیا په خپل طاقت باندې په خپل زور باندې کاغه جنې او کاغه لکی هغه د دنیا نه غسیز غستل شي او هغه ژوند چې کوم هغه سیس ځان ته اسانتیا وی راوستل شي. خو دغه سیس چې کوم د ماشوم پیدا شي نو د عزیزي د بوډاوالي طرف ته کاغه زم او کاغه ته یو کاغه انسان دی. نو بیا داسې وخت راشي چې لاس او خپې د انسان کار نه کوي او د هغه مخ لاس ارڅ چې راکوت شي، د هغه ذهن کم دی نو هغه کمزور شي، د هغه आवाज کې بیا هغه زور او هغه روب پاتې نشي. په دغه ټایم کې هغه ډیر زیات کمزور شي او په دغه ټایم کې هغه سره ظلمونه کیږي، زیاته ور سره کیږي او بدسلوکی ور سره کیږي. هغه گاډي ته خيږي، هغه هسپتال ته ځي، هغه په کور کې، هغه د ژوند په هر شوبه کې. په دغه لړ کې د ملګرو ملتونو یو ورځ مانځي چې هغه ته وایي چې د مشرانو سره کم زیاتې کیږي، د هغه پر ضد باندې دغه ورځ مانځل کیږي. دا په 15 جون باندې چې په خلکو کې شعور راولي او بیداری راولي او خلک خبر کی چې او دا کم بډاګان او کم مشران چې زمونږ نن یو او سبا لکه دیدی او سبا مونږ یو د دې سره زیاتې کیږي او په څه شکل کې کیږي. نو دا د خلکو وګونو ته او د خلکو سترګو ته رسول لپاره هر کال دا دی ملګری ملتونه دا ورځ مانځي. په دې باندې موږ نن خبرې کوو. په دې پروګرام کې یو غنټه زموږ سره شته نگین شاه بیبي او په دې کې پیکیجونه به هم وړاندې کوو ملګرو ته. بالکل داسې راپورټونه ویډیوګانې لرو د مشرانو چې وار په وار دی وړاندې کوو. ورسره نور هم د نورو هیوادونو هم د مشرانو ته څنګه ژوند تیروي او بیا څنګه چې نصر الله تاسو ته وایي چې دا داسې وخت چې انسان د کمزوري څنګه چې یو ماشوم کمزوري دغه شان دا بیا د یو ماشوم والی طرف ته انسان لاړ شي. دا هم د ماشومتوب یو مثال لکه ماشوم په مثال شي. نو اوس چې څنګه نصر الله تاسو وړاندې کړله چې څنګه مشران په داسې بېلابېل شکلونو کې په دې بدسلوکۍ سره یا د ناروا سلوک سره مخ دي چې موږ وایو چې زموږ په کلتور کې خو داسې نشته. موږ خو د خپل مشرانو ډېر خیال ساتو، موږ خو د خپل مشرانو سره داسې ناروا سلوک نه کوو، خو هغې ناروا کېږي ورسره هغه سلوک هغې بېل شکل لکه شکلونه یې بېل دي. دا خو نه ده چې یوازې دا خو نه ده چې سپلۍ پسې راواخلئ او خدای مکه خپل مشران وهی ټکوي یا ورته د خولې بدیره دي. دا یوازې ناروا سلوک نه دی، د دې ډېر شي شکلونه دي چې په هغې باندې به موږ وار په وار خبرې کوو. خو د ملګرو ملتونو لخوا دا ورځ ولې کېښودل شوه او ولې لمانځل کېږي، د دې یوه غټه وجه ده. و دا ویل کېږي چې په دې راروانو یو څو لسیزو کې تقریبا یو 2 لسیزو کې یا 3 لسیزو کې د ثابته نړۍ کې به د مشرانو آبادي زیاته شي
د ځوانانو پر ضد باندې یا د مشرانو آبادي کې ډېر زیاتوالی به راځي. څنګه چې دا ویبپاڼه زما مخ ته کولاو ده، اقوام متحده یا د ملګرو ملتونو لخوا دا وایي چې تقریبا د 2050 پورې به مشران په نړۍ کې 2 اربو ته د هغو آبادي ورسي. دا آبادي چې وه په 2015 کې 90 کروڑ وه، 90 کروڑ آبادي چې ده، نو چې 2050 راشي نو 2 اربه به شي. نو بیا ورسره دا یې هم ویلي د ملګرو ملتونو لخوا چې په 2030 پورې به هم په دې کې ډېر زیات لکه 2050 پورې خو به 2 اربه شوي، خو 2030 پورې به هم په دې کې ډېر زیاته اضافه وشي. نو د دې اضافې سره د مشرانو سره په ناروا سلوک کې هم اضافه راځي، او بیا د هغو سره چې د هغو ژوند چې دی د هغوی په اړه باندې بیا د ملګرو ملتونو سره چې داسې کم خبرونه راتلل، داسې څنګه خلکو تاسو ملګرو تاسو به هم کتلي داسې ویډیوګانې، داسې نن سبا خو سوشل میډیا یا د ټولنیزې رسنۍ هر چا ورته خلک ورته لکه هر چا سره سمارټ فون دی، هر چا سره د ټویټر هم شته دی، فیسبوک هم شته دی، او اوس خو لا پکې ټیک ټاک هم راغی. نو ډېر داسې مثالونه پکې شته دی چې مشران د ناروا سلوک ښکار شوي دي. په هغې کې مثال په توګه د پنشن په قطار کې ولاړ دي، پنشن نه میلاویږي، په سرو غمو لاندې ولاړ دي، وجودونه کمزوري، خولې پې بهیږي، سخته ټکړه غرمۍ یا ګرمي، او بیا اوږد لوی لاینې، بیا د یا د شناختي کارډو په لاین کې ولاړ دي. یا لکه مطلب دا هم د مشرانو سره ناروا سلوک دی که نه، چې د هغو په دې عمر باندې دومره تکلیف ورکول، وجود لا مزغو لا روح لا دومره تکلیف ورکول. نو په دې باندې نن موږ خبرې کوو، دا نن زموږ موضوع ده، او په دې باندې به ستاسو کمنټونه هم ګلو د مشرانو سره د ناروا سلوک په ضد باندې. نن د ملګرو نن نه خو لکه نن په امریکا کې خو دی، خو په پاکستان او افغانستان کې پرون ورځ باندې یعنې د جون 15 نیټه باندې دا ورځ منځلې شوې ده د مشرانو سره د ناروا سلوک پر ضد پوهه خپرولو لپاره دا ورځ منځلې کېږي. نو په دې باندې تاسو وایئ چې تاسو د خپل مشرانو څومره خیال ساتئ؟ آیا تاسو هم دې خبرې ته فکر کړی دی او که نه چې مشران یوازې دا نه چې په وجود یا په خوله باندې وزورلی شي، خو که په کور کې بجلي نه وي او مشران چټرتې نه شي. نصر الله څنګه چې دې نه وړاندې موږ د خبرې اترې کولې چې ځوانان خو به چېرته لاړ شي، چېرته خوړ ته به وځي، چېرته به د ملګرو سره سیل له وځي، چېرته که نه باغونو ته به لاړ شي. هغه مشران چې په وجود ډېر کمزوري ګرځېدلی نه شي، یا په ویلچیر کې یا په کټ کې، هغه ځوانان خو هم چې که بجلي په کور کې نه وي نو هغه سخته په هغو باندې تېرېږي او څوک ورته فکر نه کوي. نو دا هم د هغو سره ناروا سلوک دی. دا یو څو مثالونه دي. نو تاسو په دې اړه باندې هم زموږ سره خپل نظر شریک کړئ. لیدونکو په فیسبوک چې دا مهال خپرونه تاسو ګورئ، تاسو څه وایئ په دې اړه باندې؟ نو لاړ شو کمنټونو ته. نصر الله څه دی خیال ده؟ او څنګه ستاسو خوږې انشا بیبي؟ بس وایئ که نه، که درغلي بس وایئ، که سلامونه یې او که د دې په موضوع په اړه یې بس وایئ. زما د دا کې خو څه لږه مسله ده، ورځې ګورم بیا ستاسو نه بس څه ده که نه که څه مسلې نو خیر زه به څو کمنټونه دي زه به ووایم. او سرور جان مو پکې سلامونه رالېږلي دي د دوحه قطر نه. په مردانو کې به عمران چمکني، معروف خان او چمکني ته به سلامونه. نو وعلیکم سلام. رؤوف خان خاکسر هم چې دی نو هیپي برډې رالېږلی دی. نو ډېره مننه چې هیپي برډې چاته. ها زبیر صابر وایي چې وایي الله خیر په باجوړ کې وایي زلزلې جھټکې وشوې. نو الله پاک دې خیر وکړي، خپل خیال وساتئ او که لویه زلزله وي نو د کور بهر وځئ او کور دننه مه ځئ. که لویه زلزله وي بس خیر دی، خپل ځان ښه. بله هم راغې په هریپور کې زلزله. ها دا کمنټونه اوس زلزلې په اول چې ټولو خلکو زلزله محسوس کړه. په هریپور کې زلزله راغله، باجوړ کې زلزله راغله. خیر دی، الله پاک د خیر کې پریشانه کېږئ مه، هیبت په ځان مه راولئ. دغه خبره ده چې ډونټ پینیک، په ځان هیبت مه راولئ. او خو دغه ده چې په داسې وخت کې کم حفاظتي ګامونه به تاسو پورته کوئ، هغه ګامونه پورته کوئ. که ډېره لویه زلزله خدای مه کړه نو بس د کوره وځئ بهر، که په هر ځای کې، که بلډینګ کې په مطلب په دفترونو کې یئ او که کور کې یئ، که هر ځای پولاو میدان ته وځئ او د خپل مشرانو خیال وکړئ. داسې نه چې د کوره وځئ او مشران یې زلزلو په کور کې پاتې کوي. ګورئ خپل مشران اول د ځان سره وباسئ. او دا د زلزلو په اړه باندې خلک خبر راکوي، بس خیر دی، هر څه به ښه شي. ډاکټر نثار هم سلامونه رالېږلي دي، هیلې درته وایو ډېره مننه ډاکټر نثار صاحب. جمال الدین خان وایي چې سلامونه مشران پکار دی، بله ورځ به موږ او تاسو مشران او بوډاګان یو. بلکل اوس ما دا خبره کوله چې دا 2050 کې به وایي دا مشران یا بوډاګان چې دي
دا به 2 عرب شي. نو ما نصر الله ته خندل مې موږ به هم په هغو کې شامل یو، موږ به هم بوډاګان شوي یو، په هغې 2 عربو کې به زموږ هم شمېر وي. باور خان وایي چې د کلي ژوند خو هر څوک د خپل مشرانو خیال کوي. بالکل دغې باندې هم خبره کوله که نه چې په کلي ژوند کې خو د خپل مشرانو خیال ساتل یې کېږي، خو بیا هم په هغې کې داسې وړې وړې خبرې چې زموږ ورته پام نه وي، هغې ته پام کول پکار دي. کاکا مسیح د کراچۍ نه سلامونه رالېږلي، ډېره مننه. او فاروق اورکزی هم وایي چې سلامونه ګرانو قدرمنو، د خپلو مشرانو ډېر خیال ساتل پکار دي. بالکل تاسو د خپلو مشرانو څومره خیال ساتئ دا راته ووایئ. او ډاکټر اسحاق پیغام هم وایي مسروري حسنوال هم د دوبۍ نه سلامونه رالېږلي، احمد جان هم د کویت نه سلامونه رالېږلي، وعلیکم السلام. عارف نیازي ستاسو د سلامونو مننه. ابو عدنان مساخیل هم وایي چې سلامونه. لوفر هلک وایي چې سلامونه، دواړو ته سلامونه رالېږلي دي. هیله لرم چې روغ به وئ. وایي موضوع ډېره زبردسته ده. بالکل نګین شاه خو پکار ده چې انسان خپل ځان ته سوچ وکړي چې خپل منزل وپېژني. که نن موږ مشرانو خیال ونه ساتو ډېره بده خبره ده. اسلام کې هم ډېر زیات ګناه لري، ځکه نن که موږ ځوان یو بله ورځ به موږ بوډاګان یو. الحمدلله دلته خو د مشرانو ډېر خیال ساتلی کېږي. ستاسو ورور نعمت الله، نو بالکل دغه خبره ده چې نن که موږ د چا سره بد کوو، یوازې بوډاګان او مشران نه، خو که چا سره بد کوو هغه بیرته بیا خلکو ته راځي. ملکن کې وایي زلزله وشوه. باور خان وایي په ملکن کې زلزله وشوه. نو بس څنګه چې ما وویل هیبت په ځان مه راولئ، او چې څه دا به حفاظتي زلزله به څومره وه چې لکه ډېره به وه که لږه به وه؟ دا راته ووایي چې زلزله څومره وه، زلزله څومره وه دا راته هم ووایئ. زموږ کندهار کې وایي زلزله شوه. اوکې، ټول اوس پیغامونه د زلزلې په اړه را روان دي. خیر د موضوع سره تړون خو نه لري، خو نه، دا هم ډېره مهمه ده چې دا مهال موږ د خپل وروڼو خویندو د ټولو چې دی نو د ستاسو چې تاسو ښه یئ، روغ جوړ یئ، دا موږ ته زیات قبوله ده. که تاسو خیر دی بهر ته وځئ او د موبایل خپل بند کړئ، خیر دی بهر وځئ، زلزله څومره ده، لویه ده او کم ځای کې راله، دا راته خیر ده ووایئ او موږ به یې ولولو. د خپل ځای نه سره ووایئ، خپل ځای نوم سره چې زلزله په کم ځای کې شوې ده او څومره څه خبر راغلی دی چې په ریکټر سکیل باندې یا هغه سکیل چې په کم باندې د زلزلې پیمایش کېږي چې هغه څومره ده، بیا که چېرته کې وي نو ووایئ. او ښه سعید زاده مینانی وایي چې سلامونه نیکې هیلې وایي. نصر الله خو یې بیمار ښکاري راولي. نه نصر الله بالکل ټیک دی، او څو ورځې وړاندې ته به تېره کړې خو هغه بالکل ټیک ټاک دی. او ښه مغرمت دی. زه خو یم د نظره نه چې دا تاسو یې د نظره کوئ. ښه تاسو ټول چې راشئ نو د نصر الله تعریفونه کوئ، د نظره کوئ، ماشاءالله ورسره وایئ. ګورئ او دولت افغان هم وایي چې هی ستا سره اوس کار کوي پیغامونه نصر الله، نو که تاسو ویلی شئ زما سره او زما یو څو پیغامونه ووایئ بیا به رپورټ ته لاړ شو. سید زاده میداني صاحب زما خیال تاسو که څه دا ووایو هغه تاسو ناروغه ښکاري، نو ډېره مننه. تپوس هم وکړو واقعي چې لکه نن هم دا طبیعت سره روغ نه دی، نو کېدای شي دا خپل په خپلو باندې پوهېږي، دا به زما رشته دار وي. میداني صاحب ډېره مننه. او نو نګین شاه بیبي دغه زلزلې دا خبره موضوع بل طرف ته لاړله، په دې باندې به خبرې کوو ځکه مونږ لږ ځان غلی کړو چې هلته حالات څه دي. اولنی زموږ سوچ او فکر دا ده چې خلک زموږ اورېدونکي د په امن کې وي، چا په امن کې وي موضوع به ورته بیا ووایو. زموږ سره پیکیجونه هم شته، زموږ سره هغې ته به لاړ شو که ستاسو خوښه وي چې او دا یو پیغام به ووایم هغې نه پس به پیکیج ته لاړ شو. پښتونیار وایي چې سلامونه ابوظبي نه وایي ندیر سره شمالي وزیرستان اسدخیل کلي کې سلام وایم. مرفیاض مرنیاز احمد نیاز او وړوکي ارمانیاز عایشه ګلالۍ ته ډېره مننه. دا هر وخت دغه یو پیغام راځي او مله ډېر خوند راکوي چې دغه زموږ ساده پښتانه دي چې هغه یو پیغام هره کله کاپي پیسټ کوي او زه یې وایم، ولې چې ټول ته سلامونه هم د دې خپرونې د لارې لېږي. نو یو پیکیج یو رپورټ لرو، یو داسې ویډیوګانې لرو د مشرانو د سیمې د نصر الله، هغې ته به لاړ شو. دا یو څو مشران دي په دې ویډیو کې او دا راته وایي چې د هغو ژوند څنګه تېرېږي او وبه یې ګورو که نه، د خپل د ژوند حال یې راسره شریک کړی دی، وبه یې ورو بیا به راځي. نوم شهزاد دی، زه رشقه چلوم. نو د معاشرې د کوم سپین ږیري د هغې خیال ساتل پکار دي، چونکې دا خو بس ضعیف عمر شو. حکومت ته هم پکار دي، د معاشرې کور والا ته هم پکار دي چې د دوی خیال ساتي، د دوی د صحت خیال ساتي، د دوی د روزمره زندګۍ خیال ساتي. د حکومت نه زموږ دا مطالبه ده چې زموږ صحت او د سپین ږیرو د عمر رسیده خلکو خصوصي پیکج ورکړي، لکه دوی
کومه ریټایر شي پنشنیانو له دغه شانتې موږ نه یو پیکج راکړي وظیفه غوندې مقرره کړي. موږ د خصوصي دغه حکومت نه دا درخواست کوو چې زموږ ته خصوصي پیکج راکړي چې چونکې زموږ صحت مسله شي د روزانه د زندګۍ مسله شي دا پیکج نه موږ حکومت ته پکار چې دې باندې غور وکړي. فناد خان خلیل مې نوم دی، د ریویو اوسېدونکی یم، د یوسفزو ویلفیر ارګنایزیشن صدر یم. د بزرګانو په موجوده حالات کې څو خبرې کول غواړم. مونږ چې بهر ته روزو هم رانه خلک نفرت کوي، کوڅې ته راشو هم رانه خلک نفرت کوي، که دغه ته ځو ګاډو ته ورخیږو هم رانه کلنډران هم نفرت کوي. مطلب په کورونو کې چې کم نفرت کېږي ودونه وکړو زامنو لاره نه بېل شي مونږ خوشي پرې ویځئ. هسپتالونو ته چې لاړ شو مونږ نه خلک چې کم دی هغه نفرت کوي چې دا بیماري ده اخوا کېږئ. نو مونږ خو د دې په هغه کې چې کم دی زره هېڅ عزت هېڅ مقام نشته دی، زمونږ عزت څوک نه ساتي. نو بس دغه صورتحال دی چې الله دې مونږ خپله طاقت راکړي او مطلب دی چې مونږ د خپل ځان حفاظت خپله وساتو. والسلام. صحیح. د ډیوه سره اوسئ. د ډیوه سره اوسئ د بشري خبرونه دوام لري. د یو ساعت خبرونه تاسو ته نیغ په نیغه وړاندې کوو. د پاکستان د شپږ نیمو نه تر اوه نیمو پورې او د افغانستان شپږ نه تر اوه پورې او د هغې د فصلې تاسو ته بیرته تکراروو او تاسو بیرته کتلی شئ او اورېدلی شئ. نو زموږ د خپرونې موضوع چې ده هغه خو د مشرانو سره د ناروا سلوک پر ضد د پوهې خپرولو د ملګرو ملتونو لخوا ورځ نمانځلې شوې ده پرون د جون د میاشتې 15مه نیټه باندې. د هر کال د جون د میاشتې 15مه نیټه باندې نمانځلې کېږي ځکه چې ملګري ملتونو دا وایي چې په دې نړۍ کې به په یو څو لسیزو کې د مشرانو آبادي زیاته شي. مشرانو شمېره چې ده نو هغه به ډېر زیاته شي. تقریبا د کال 2050 پورې به مشرانو آبادي 2 اربو ته ورسي. نو د دې په وجه باندې به دوی دا پام وکړو لکه دې خبرې ته خیال وکړو چې ډېر شي مشران لکه دا مشران هغه زیاتره مشران ولې چې ټول خو داسې نه وي ولې چې 15 ګوتې یو شان خو زیاتره مشران چې دي نو هغه د ناروا سلوک سره مخ دي او هغې ته اکثر د چا پام نه وي ولې چې ځینې خلکو ته داسې ښکاري چې هغه په ناروا سلوک کې نه راځي خو نه دې باندې خبرې کوو ورسره خبرونه هم د ملګري میډیا دي چې کوم زموږ لیدونکي دي وایي چې زلزله راغلې ده نو هغې په اړه باندې هم کمنټونه را روان دي او ټول وایي چې په پاکستان کې په افغانستان کې وایي چې زلزله شوې ده په کمنټونو کې وایي او ورسره چې دی نو داسې په دې ټولنیزو رسنیو باندې هم څه پوسټونه شوي دي موږ یې پخلی نه شو کولی ولې چې موږ ته داسې د دې په اړه خبر نه دی راغلی خو وایي چې په انډیا کې ورسره هم دا زلزله ده خو په دې موږ پخلی نه شو کولی او په دې څو شېبو کې به یې پته ولګي خو خیر دې زړه مه غورځوئ او چې دی هیبت په ځان مه راولئ او هر څه به خیر سره نو نصر الله همدغه خبرې اترې روانې دي نو نګین یو سیمه ده زما خیال د پښتنو د افغانستان او پاکستان چې کله زلزلې نو د بیا دواړه طرف ته د پښتنو په دې سیمه کې خو دا اوس ویل کېږي چې دا په هندوستان کې هم د خدا صرف او ټولنیزې رسنۍ دا رپورټونه ورکوي نو موږ یې له اوسه پورې د دې پخلی نه شو کولی چې څومره پورې وه او د دې زیاتوالی څومره دی څومره نقصان یې کړی دی په دې به وروسته خبرې کوو او دعا دا کوو چې څومره کم وي نو ښه به وي نو پیغامونه ډېر زیات مهم را روان دي د موضوع په اړه باندې او لوفر هلک بیا پیغام را لېږلی وایي بوډاګان خو ما ته ډېر خوند راکوي دوی سره کښېنم دوی خبرې هم ډېرې زبردستې کوي موږ ته پکار ده چې نن بچو باندې تعلیم وکړو خو زه بچیان نه لرم دلته ډېر پښتانه چې دوی خپل مشرانو سره داسې خبرې په هم حرکت کوي چې ډېر بد وي بیا د مشرانو اختر هم وکړو که ژوند که منزل ته رارسېدل غواړو د مشرانو په دعا باندې به یې ورسوو دلته پاکستان کې ډېر خلک خیال ساتي سلامونه ورته ورسوئ بحرین ته راجه خان او عید محمد او سنات شاګل ته
او عید محمد او ټول مسافرو ته ډیره مننه لپاره لک ساسته پیغام او خالد عثمان هم وایي چې سلامونه نیکی هیله احترامات قبول کړئ کمالي نه دو پیغام را لېږلی دی او خیسته بنوګل څخه ټولو ځوانانو ته پکار دي چې د خپلو مشرانو خیال وساتي موږ په خپله د مشرانو ډیر قدر او احترام کوو ځکه چې مشران الله پاک ته ډیر ورخوښ دي د پیغام نور شته که ستا سره یې وایه که نه لیکن شابي دا کسانو ویل چې مخکې به لکه اوس موږ د خپل مشرانو قدر کوو ټیک شو پاکستان موږ به هم کوو تاسو هم کوئ او هر سړی کوي خو دا په منځ کې د ټیکنالوژي یا د ګلوبلایزیشن چې کوم ورته وایي دی یو خلش پیدا کو یو لرېوالی پیدا کو ځکه که تاسو ته خیال وي نو په دغه 2003 او 2004 او 2005 کې پاکستان کې دا موبایل رالی هغې نه بعد چې هغه زیاتېدلې نو بیا په هغې کې انټرنیټ سیوا شو بیا فیسبوک او ټویټر او دا نورې چې کومې رسنۍ دي دا منځته رالې بیا ټي وي هم کورونو ته ورسېد او دا کم کیبلې چې دي دا دیره پورې د سوات او چترال باجوړه پورې ورسېدلې نو کم مشران چې مخکې په کم ترتیب کې ناستل نو مشرانو به مخکې خبرې کولې کشرانو به اورېدلې که هغه زنانه وي او که هغه نارینه وو خو لکه هغه ترتیب به را روان و نو بیا چې کله دا ټیکنالوژي راله دا ټي وي راله موبایل راله د دې نه بغیر ژوند کېدل هم نه او کمپیوټر رالې نو هغه ټایم کې کم تعلیم یافته خلک چې کوم زیاتره زموږ خلک بې تعلیمه وو یا علم نه وو یا پوهه نه وه نو بیا دې هغه موبایل یا کمپیوټر یا ګیمونو هغه طرف ته شول نو هغه تسلسل چې کوم را روانو نو هغه ختم شو په منځ کې په دغه ټایم کې مونږ دا خبره هم یې کړه چې زه لکه څنګه نن یو ګاډي ته خېږم په ما کې طاقت شته زه خپل چوتولی شم یو ماشوم د زه لاس نه هغې کې راغستلی شم خو آیا دا بابا د بس ته ختلی شي یا چې دا کله دا کلندر یا کنډکټر چې کوم هغه زموږ ورور چې خپل نوکري کوي هغه ما ته چې ګاډی نه ودرېږي زه خو به د ګاډي نه ټوپ وومه منډه بس شم خو دا بابا یا دا ابۍ د دې ګاډي نه دومره ټوپ یا منډه وهلی شي دا چې اسپتال ته ځي زه خو به ډاکټر سره خوله ووم یا چاته پیسې ورکړم چې ماله مخکې نمبر راکړه خو آیا دا بابا یا د ابۍ لکه ډېره څوک مخکې لار ورکوي او که نه ورکوي دغه شانتې که هغه عام د دفتر ته ورشي که تاسو خبر وکړه د پنشن وکړله او که هغه بل داسې یو کار پسې ورشي که د ډي سي دفتر ته ورشي که د اي سي دفتر ته ورشي که د پولیسو دفتر ته څوک یې مني او آیا که هغه چېرته په بازار کې یو ښه څیز اخیستلو ورشي نو خلک وایي بابا د دوکه ورسره وکړه غلط څیز وله ورکړي نو دا موږ نن موضوع چې کومه ده دا ټولې په دغه باندې خبرې کوو دغه کورنۍ خبرې دي نګین شابي یو ډاکټر له یو ښځه تللی و نو هغه ورته ویل چې ابۍ لکه مطلب طبیعت دې ښه نه دی نو ته واک هم کوه نو ښه ویل یاره وایي چې انګور مې کله نه راغلی نو واک خو زما په لاس کې نشته نور که نه نو هغه ورته واک مطلب دی ته ګرځه راګرځه تاسو چې کومه خبره وکړه زما خبره مقصد د هغې څه تړلو چې په دې ټایم کې ځوانان ډېر زیات دي که هغه په پاکستان کې دی که په هندوستان کې دی او که په دنیا کې په هر ځای کې دي جاپان کې صرف کم دي نور په دنیا کې په هر ځای کې ځوانان زیات دي نو دا به 100 کاله بعد ټول بوډاګان شي زه به هم بوډا یم او تاسو هم دا ټول بوډاګان یو مونږ به بیا دا که اوس مونږ ځان له ماحول جوړ کړو او څه نظام هم راوست د حکومت سره هم خبرې وکړې په خپل هم پې سوچ وکړو نو سبا به مونږ ته هم خپل بوډاوالی اسان وي په دې باندې به چې څوک زمونږ د زلزلې نه بعد بیا هم په دې باندې خبرې کوو بالکل زلزله خو اوس نور څه خبرې نه راځي یو میسج خالي راغلی و چې پیغام چې دومره زیاته نه وه هلکه غونډه کې جټکه وه خو دا نور به راته هم وایي چې د زلزلې اوس څه صورتحال دی خیر د تاسو په کمنټ کې ویلی شئ او د مشرانو په اړه باندې هم خالد سرحدي سلامونه را لېږلي دي او وعلیکم سلام وایي چې د مشرانو احترام او د هغوی مشورو ته غوږ نیول په ټولنه کې یو لومړیتوب دی د خپلو مشرانو احترام باید وساتو د خپل مور او پلار خیال وسات د خپل مور او پلار په شان کچېرې د مشرانو احترام ونه ساتو او د هغوی مشورو ته غوږ ونه نیسو نو راتلونکي به مو سرنوشت وي او بې تعلیم به پاتې وو بالکل صحیح خبره ده او فیاض نظام خیل هم پیغام را لېږلی دی وایي ستړي مه شئ نګین شاه او نصر الله دوان وایي څنګه یې موږ ښه یو موضوع وایي مهمه ده نن سبا عصر کې وایي دلته د مشرانو قدر او عزت نشته نو د دې لامل وایي زه مشران بولم ځکه کشرانو ته یې سمه تربیه نه ده ورکړې ښه دوی دلته کې په مشرانو دا یو ټک کړی دی چې دوی کشرانو له سم تربیه نه ده ورکړې نو بالکل وایي یو آزاد نظم یې درلېږلی دی له ښاره وځمه زه د تورو غرو په لورې دلته مې ژوند نه کېږي دلته هر څه بدل شو رسم و رواج بدل شو هم پښتانه بدل شو ځکه له ښاره وځم د تورو غرو په لورې دلته د مشر کشر قدر عزت نه کېږي دلته خو پاکه مینه په صداقت نه کېږي قول واده نه لري او هغه د مینې یارانو پاخه بدل شول او
بیا په کار مهترځای کې وایي ستاسو مینوال نقیب الله دکاندار تاسو ته سلامونه کوي. نو وعلیکم سلام، ډېره مننه په پیغام. نور پیغامونه کوي راغلي نو وایه که نه وروره. لکه انشا بیبي په دغه خو زموږ سره به زیات دي دا پیغامونه، اوس هم زیات دي. دا یو پیغام به ووایي، بیا به راپورټ ته لاړ شي. دا لیاقت پوري صاحب ډېر اوږد پیغام رالیږلی دی، دا به ووایي، بیا به د دې نه پس راپورټ ته لاړ شي. نصر الله پیغامونه رالیږلي دي. موضوع ډېر خوندور دی، لکه څنګه تاسو وفرمایل چې انسان پیدایش نه وخته تر ځوانۍ پورې رنګارنګ لارو خپل حق غواړي، خو صرف یو مشران چې 80 نه وخته تر 80 کالو مشران سره څه نه څه زیاتې کېږي. ورځونه یوه ورځ وي چې په یو چک پوسټ ودرولې یم، هغه چک پوسټ په ډېر تکلیف راکړو. ان قریب ختمي هم ورته وباسلو. د یو ځای نه یم، زما په یقین ګرده پښتانه دي چې داسې عمل نه کېږي. زما کم و بیش زما هم وایي 88 کاله عمر به مې وي. لیاقت پوري صاحب وایي چې زما 88 تاسو لیکلی دی. ښه 88 کاله وایي زما عمر دی، او وایي زه چې دی نو دغه شانې وایي په چک پوسټ باندې زورولی شوی یم. نو دا هم خبره ده، دا هم په د مشرانو په سره او نه یو رپورټ لرو، هغې ته به لاړ شئ، بیا چې نور هم پیغامونه را باندې به وړاندې کوو. د وخت تېرېدو سره څنګه چې ژوند په نورو اړخونو باندې اثر غورځېدلی دی، همدغه رنګې د انساني ژوند کې هم اوس ډېر بدلون راغلی دی. په فیملیز یا کورنیو کې دننه دود دستور او ژوند ژواک باندې هم د تیر وخت په څېر ډېر اثر غورځېدلی دی. اسلام جي چې دا وخت د خپلې کورنۍ سره په پېښور کې ناستی وایي، لکه څنګه چې ژوند نورو اړخونو کې بدلون راغی، دغه رنګې د یو کور ماحول هم بدل شو. مخکې خو داسې لو چې کومه فیملی وي، خو وړې فیملی وي. لکه خپله زم په کور کې تقریبا 9 کسان وو، خویندې، وروڼه او مور او پلار. او اوس په فیملی غټې شوي دي. نو مخکې خلک ډېر هوښیار خلک وو، مشرانو هغو کې برداشت وو. او یو خو چا خبره په مخکې نه شوه کړی غلطه، نو خلکو به داسې کړه چې یو بل عزت به یې که، یو بل خیال به یې ساته د خبرو. هغه حالات نه دي لکه کوم حالات چې مخکې وو، خلکو کې برداشت وو. د مطبوعاتو تر مخه د فیملیز یا کورنیو نړیواله ورځ د کال 1994 نه نمانځل کیږي، خو اوس په دغه ورځ ټولې هلې ځلې ځنډ ښکار شوي دي. په دې اړه د پېښور اوسیدونکی رشید غریبیار وایي 15 کاله وړاندې به موږ ټول یو ځای په کلي کې اوسېدو، خو اوس خلک یو ځای ژوند تېرول نه خوښوي. مخکې پاکستان کې په نور اطرافو کې، په نورو ښاریاګانو کې دا سیستم ډېر پخوا نه دی چې بس یو فیملي او د پلار او بچي او چې رالوی شي ودونه وله وکړه، نو څه د پلار اکثر د پلار د ژونده پورې یا پلار ژوند ته مو نه رسي او ټوله لیده شي. همدغه سیستم زموږ په خپله قبایلو علاقه کې، په سیمه ییزه علاقه کې او په دې ښار، په دې خواوشا، په دې کلو او په اطرافو علاقه کې چې دا به همغسې د یو کس لاندې ژوند تېراوه، او یو کس به د کور او د کلي مشر او د هغه به هره خبره منل کېده او اوس هم منل کېږي. د کورنیو نړیواله ورځ خلکو ته دغه موقع ورکوي چې په خپلو کورونو کې راپېښې شوې ستونزې رابرسره کړي او پویه خوره کړي. خو د خیبر سیمې یو بل ځوان شفیق خان وایي انسان کله هم په یو حالت کې ژوند تېرول نه خوښوي. لکه حالاتو پورې فرق وي. مخکې هغه حالات ټیک و، مشر او مطلب یو کور سیټینګ برابرول او هغه. اوس چونکې خلکو ته پته ولګي، تعلیم یافته شو چې هر چا خپل اظهار رایې حق هر سړی لري او هر چا له خپل ژوند په خپله تېرېدو مطلب اختیار شته. نو اوس خلک پوه شو بس هر سړی خپلې خوښې خپل اختیار باندې خپل ژوند تېروي. د حالاتو او وخت تېرېدو سره که ژوند تېرولو طرزونه بدل شوي دي، خو ولې اوس هم کورنۍ د ټولنې یو مهمه برخه ګڼل کیږي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور. یو ځلې بیا تاسو ته د بي بي شیرینې په خپرونه کې هرکلی وایو. دا یو ساعته خپرونه تاسو ته نیغ وړاندې کوو چې نیم ساعت پکې تېر شو او نیم ساعت پکې لا پاتې دی. د نیم ساعت پس به دا یو ساعته خپرونه بېرته تاسو ته تکراروو. نن موږ موضوع راوړې ده د مشرانو په هکله باندې چې سیمه کې د کال لکه په ثابته نړۍ کې د هر کال د جون د میاشتې 15مه نیټه د مشرانو سره ناروا سلوک پر ضد
پوهه خپرولو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا ورځ کېږي. نو نن موږ په دې اړه خبرې کوو. آیا تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ د مشرانو سره د ناروا سلوک په اړه باندې دا ضروري نه ده چې تاسو د خپل کورنۍ حال وایي، خو د په خپل چاپیریال کې تاسو هم کتئ شئ. څنګه چې لیاقت نوري صاحب وایي چې په چیک پوسټ باندې یا په قطارونو کې ولاړ یا د پنشن په لارو کې په قطارونو کې ولاړ یا د هغو سره دوکې کېږي، ولې چې هغو په دې ډېر نه پوهېږي چې دا د هغو سره روان دي. د پیسو دوکې ورسره هم کېږي او د نور ارڅو. نو دا ټول تاسو زموږ سره د خپل نظر شریکولی شئ په دې اړه باندې. او بل دا راپورټ چې تاسو ته موږ وړاندې کړی و، دا زموږ خبریال فرید شینواري رالیږلی و، یو څو ورځې وړاندې هم موږ تاسو ته دا وړاندې کړی و. د هغه چې کله د ملګرو ملتونو لخوا د فیملي یا د خپل د خاندان نړیواله ورځ لمانځل کېده، نو موږ په هغې وخت دا راپورټ تاسو وړاندې کړی و. نو نصر الله پیغامونو ته به لاړ شو، ولې چې بیا نور هم راپورټونه لرو او هغه به وړاندې کوو. نو که ستا سره پیغامونه راغلي نو وایه. زما څه خو صرف ګلونه دي. افسر الله داوړ صاحب هم ګل رالیږلی دی او بخت الله بیا زړونه رالیږلي ډېر شی دي. زمونږ خو یو خو د بخت الله صاحب زما خیال زیات دی. بیا افسر الله بیا سلام کړی دی وزیرستان ته، او زیر محمد سلیمان خیل نگین شاه دواړو ته سلام کړی. بیا زما نه خبره لاړل. بیا لوفر دی او لوفر هلک دا نوم ولا بدلول غواړي. نعمت الله ته نوم دی. د وی ما ورته ویلي مې دا نوم ولې نه بدلی. نو نعمت الله وی چې شپېته ورځې پورې وایي چې نوم نشم بدلولی. نو چې څنګه وایي شپېته ورځې پوره شي، نو زه به د خپل نوم بدل کړم. نعمت الله د هغه نوم دی. نو زیر محمد سلیمان خیل دا پیغام به زه خیر دی ووایم، ما د ځان سره لیکلی م دی. وایي نګین شاه بیبي تاسو دواړو ته مینه او سلامونه. وایي جنوري د ملګرو ملتونو لخوا د مشرانو د قدر او ښه سلوک کنه دا 15 جون چې دی، دا جنوري میاشت نه جون میاشت، تاسو کېدای شي په خطا شوي 15 جون میاشت ده. نو د مشرانو سره د ناروا سلوک پر ضد پوهه خپرولو نړیواله ورځ لمانځل کېږي د ملګرو ملتونو لخوا. د یو بله ورځ پکې هم ده چې هغه د مشرانو ورځ ده، لکه صرف د مشرانو دپاره، خو دا د مشرانو سره د ناروا سلوک پر ضد پوهه خپرولو لپاره دا ورځ لمانځل کېږي. نو په دې کې وایي د دې ورځ لمانځلو مقصد هم دا دی چې موږ د مشرانو او بوډاګانو سره ښه سلوک وکړو، ځکه چې په دې وخت د هغوی ټول بدن هغه زور او طاقت کمزوري شوی وي کوم چې هغه په ځواني کې وي. نو په دې عمر مشران او بوډاګان د بل مرستې ته ضرورت لري. پکار ده چې موږ دغو بوډاګانو سره ښه سلوک وکړو، هغه که خپل وي که پردي وي، د دوی سره نرمي وکړو او د دوی هره خبره ښه په غور واورو. د انټرنیټ په دې دور کې ځوانان ډېر مصروف دي. ځوانانو ته پکار ده چې د مشرانو او بوډاګانو ته خپل وخت ورکړي او د سفر په دوران یا په بازار کې په رش په ځایونو کې د مشرانو او بوډاګانو خیال وساتو، د دوی سره مرسته وکړو، ځکه چې دا ورځ په موږ هم راتلونکې ده. زیر محمد سلیمان خیل ډېر ښه پیغام. نو دغه شان نور که پیغامونه راغلي نو وایه که نه. نگین شاه بیبي پیغامونه خو زما خیال خالد خان او خالد عثمان هم رالیږلی دی او شهزاد اورکزی هم رالیږلی دی. شهزاد اورکزی صاحب هم سلامونه کړي دي او بیا څه وکړو مونته مخکې میسج لیکلی دی. به تاسو خیر دی ووایئ. خو زما د روز کومه خبره وکړه نه چې بیا به رانه لاړ شي، چې زما هم دا پیغامونه نه دي. پړی مې نه دی راوړی، مې پړی مې راوړی دی او پړی چې دی نو بیا کله لنډ شي. نو شهزاده اورکزی وایي چې سلامونه د دوبۍ نه، او وایي نن سبا د مشرانو قدر پخوا نسبت ډېر کم شوی دی. پخوا ډېره مینه او اتفاق وه، مخکې به ډېر ګڼې کورنۍ به ځای اوسېدې، لکه په یو ځای کې ګڼې کورنۍ اوسېدې. اوس د ستونزې هم ډېرې شوې دي، باید چې موږ د مشرانو قدر وکړو. مننه. نو دا څه وایي نصر الله وایي لکه مخکې دا د روډ خبره صحیح وکړله چې مخکې به خلک یو ځای اوسېدل، د مشرانو قدر به یې کاوه. اوس هم په معاشره کې یو ځای اوسېږو. زموږ په معاشره کې زما ګاونډي دی، نو هغه پښتون دی یا تره دی یا ماما دی یا هر یو سړی دی، زه پېژنم هم نه، خو پښتون دی. هغه چې زما سره په بس کې ځي نو ولې هغه هم زما یو خاندان دی. زه ما ورته کله زګی پرېښی دی او که نه دی، ما له څوک په مخه باندې راځي، ما د هغې سره سلام کړی دی او که نه دی، ما د هغې سره سودا اغوستې ده او که نه ده اغوستې په دغه څیزونو باندې. دا خبرې خلک وایي چې حالات بدل شوي دي. ټیک د دنیا بدلیږي او دې سره به موږ هم ځان بدلو، خو هغه عمر خو نه بدلیږي چې څنګه زمونږ او څنګه د دې بوډاګانو دی او څنګه د ماشومانو دی. یو استاد زمونږ کلاس ته راغلی، موږ کله چې په نهمو کې وو نو هغې تپوس وکړو، ویل تاسو په کم ټایم کې غټېږئ؟ نو دا کوېسچن داسې عجیبه غوندې دی، که زه ستاسو نه موس وکړم چې کم ټایم کې د ورځې ته غټېږم، ته پته نه لګي چې زه کم ټایم کې لکه ما ته څه پته لګي که نه. موږ په سوچ کې ولوېدو. نو هغې ویل انسان چې کله د ماشوم پیدا شي هغې ته دا پته نه لګي هغه دې حد ته ورسي چې هغه بوډا شوی، چې بیا په خپل ژوند باندې نظر اچوي. نو هغه وایي چې یاره په هغه ټایم کې خفه کېږي هم چې ما داسې کارونه کړي وی د معاشرې له، د ټولنې له،
چې په هغه ټایم کې انسانانو ته فایده رسیدلې وي او هغه فایده بنن ما ته هم رسیدلې ځکه چاته ته ما کوشش کړی وی ما مهنت کړی وی ما د خپل خلکو کې داسې پوهه راوستی وی چې یاره روډ جوړو دا د غر علاقه ده خو راځئ چې یو ځای شو ځکه چې دا روان دور کې مونږ بوډاګان کېږو مونږ بره نه شو ختلی دغه شانتې که داسې لکه نن سبا څومره په واخلې د پاکستان د یو ګوټ نه واخلو د افغانستان د بل ګوټه پورې پلازې جوړیږي کله انجینیر دا سوچ کړی دی چې یاره یو شپېته کلن سړی یا چې هغه لږه معذوره شي هغه د پلازې ته ختی شي هغه د دویم چت ته ختی شي او که نه شي ختی نو چې نه شي ختی نو ستا به خپل انجینیرینګ باندې ته کیسه لکه تا دا انجینیرینګ بیا دومره کاولې چې ته یو بوډا سړی دویم چت ته نه شي خېجولی دغه شانتې لکه دغه د علم څه فایده خو موږ ته نه ښکاري که موږ راشو په دې ماحول کې موږ تاسو ژوند وکړو خلک چې بار چا ژوند کړی به لیدلي د دې دپاره خپل بسونو کې خپل ځګونه وي هغه کې به څوک کیني هغې دپاره به یې لیکلي هغه بس چې کله ودرېږي دې ته به یو څیز راکوزېږي یو قدر به لاین کې دلته به سړی او ښځه یو قسم ولاړي خو د بوډا سړي دپاره به ځان لګوي یو لاین چې یار دا ایلډر پرسن دی دا مشر دی که دا ښځه ده که دا سړی دی زمونږ خو په کلي کې که یو ملا مې او هغه هم تقریر شروع کړي دا یو ورور خبره وکړله چې یار دغه د چیک پوسټو ده نو په چیک پوسټو باندې خو ظلمونه شوي دي اوس هم روان دي دغه مونږ نه وایو چې یو بوډا سړی ته ودرې او په بس ته ودرولی او د هغه سر نه دې سره پورته شته خطې ګاډونه چې کې او هغه دننه که ښځه ده او که سړی دی بوډاګان دي د هغې یو انرژي لیول نشته دی خولې ته بهیږي او لکه مرګ ته رسي هغه څومره زیاتی روان دی دغه شانتې یو مولوي صاحب په منبر باندې ناستې د جمعې یا د اختر مونځ به یا ګرمي به او هغه به واز او نصیحت اوږد کړی دا به سوچ نه کوي چې یاره ماته چې کوم سړی ولاړ دی دا بوډا دی د دې بدني چې کوم لوازمات دي هغه دا نشي برداشت کولی نو یوازې دا خبر نه ده چې یو طرف ته ظلم کېږي هغه که مونږ مذهبي طرف ته وګورو هم کې دا خبرې روانې دي که نه بالکل او کنه نو همدغه خبرې دي وړې وړې خبرې دي لکه وایي چې زموږ په سیمه کې خو بدسلوکي نه کېږي خو نه د هغې ته زموږ پام نشي دا وړې وړې خبرې دي او دې ته بالکل پام نه څنګه تا د بسونو خبره وکړه نصر الله دلته کې زه په خپله باندې د دې په بسونو کې سفر کړی دی او مسافره شوې یم پکې هغې کې باقاعده لکه چې کله مشر کس یا معذوره کس وي یا د چا چې یا لکه مطلب زخمی شوی وي په مسله کې لکه خپې خوږ وي یا لاس خوږ وي یا څه نو هغه ته دا بس چې دی نو لکه هغو سره اتومېټیک یو نظام نیسي هغه بس ورته داسې ښکته شي چې هغه ورته په قلاره راوخیږي داسې نه دی چې هغه به هغې د بس په هغې پړوو باندې په پایدان باندې به داسې ورخیږي خو هغه بس ورته ورښکته شي او هغه په قلاره باندې بس ته راننوځي نو دا سیستم یې نشته زموږ په سیمو کې دا سیستم نشته دا نظام نشته دی او د دې په وجه باندې بیا دغه مشرانو سره هم دا هم په ناروا سلوک کې راځي د مشرانو سره نو پیغامونه را روان دي پیغامونه به ولولو محمد بلال ډېر ښې سلامونه رالیږلي نو ډېر ښې وعلیکم سلام ډېره مننه کوکو هلک هم وایي چې آیم کوکو from وزیرستان سلام to all you friends تاسو واقعي کوکو یې او که نه عادت الله دل هم وایي چې ابوظبي نه سلامونه او راشد خان چې دی نو ګلونه رالیږلي ډېره مننه الیاس هم وایي چې ګډ جاب نو thank you so much او اکبر وزیر سلامونه رالیږلي دي د ټال نه نو ډېره مننه علي محمد خان هم وایي چې thank you نو ډېره مننه چې thank you د څه خبره باندې خو بیا هم ډېره مننه لوفر هلک یا نعمت الله چې دی هغه بیا وایي چې نګین شاه خو مشران ته ډالۍ دی شړې حجرې به زموږ هسې آبادې شي خو دا یو ځل بیا هغه سپینګیري مشران غواړي سپینګیري مشران غواړي لکه شړې حجرې به زموږ هغسې آبادې شي خو دا یو ځل بیا هغه سپینګیري مشران غواړي نو بالکل دا خبره خو ده چې مشران پکې خالي ناسي او که خبره نه هم کوي خو چې ناسي پکې نو هغه ځای برکتي نو بیا ورسره شاعر جاوید جان میزروال هم سلامونه احترامات رالیږلي دي وعلیکم سلام او ټول اوریدونکو ته هم سلامونه رالیږلي دي غرونه سلامونه کوي چې موضوع وایي ډېره خوندوره ده مشران د ټول عمر الله ژوندي لري مشران خو د وطن ستوري دي ځلیږي مننه کوم د وزیرستان میرانشاه د غرونو ګورګوري غرونه کوم صحیح ده د غرونو ګورګوري نو دا خبرې اترې روانې دي نو نور څه وایې که نه نصر الله لیکن شاه بیبي حالات خو دا خو موږ ټولې خبرې وکړلې خو اوس حالات دي د کووډ 19 او د کرونا وایرس نو په دې حالاتو کې دلته د باراني هیوادونو کې دا ژوند څنګه کوي چې پښتانه نه وي او هغه بله ژبه وایي د هغه ژوند څنګه کوي په دې ویډیوګانې کې به دا خلک ویني دا زما په خیال فرانس دی چې کمرې ورته جوړې شوي دي او کوم خلک چې بوډاګان دي هغه راځي یو بل ویني راویني چې چېرته بیماري ورته ونه لګي او د خپل بچي یا فیملی والا یا خاندان والا راځي او ملاقاتونه ورسره کوي تاسو به ویني
په دې کې دا چې دی دا یو کم چې دا تاسو وینئ زموږ لیدونکي چې کوم په ټي وي او په فیسبوک باندې دي زموږ ریډیو والا خو نشي کتلی دا په اصل کې برازیل کې دی دې ته هګ کټینګ وایي که زه نه غلطېږم او په دې کې چې دی نو داسې هغې جوړ کړی دی نظام چې دوی یو بل غاړه ورکړي هګ کټین یا هغه غاړه ورکولو والا چې کوم پردې وي که نه کټین مطلب پرده یې هغه نو بیا په هغې کې یو بل له غاړه ورکولی شي ولې چې ماسکونه تربوزه کې هم کړی وي او هغه لاسونه په هغې کرټن کې داسې ورکړي په هغې پرده کې تاسو کتلی شئ چې کوم لیدونکي دي هغه کتلی شئ چې څنګه دوی یو بل له غاړې ورځي او یو بل له تسلي د لاسه ورکوي او په منځ کې دا ګوره او څومره د خیال سره او احتیاط سره زموږ لیدونکي به کتلی شي یا زموږ ریډیو اورېدونکو ته موږ وایو چې دا یو قسم پرده چې د پلاستیک نه جوړه شوي او ترانسپیرنټ مطلب چې یو کتلی شي د یو بل خلک کتلی شي په هغې کې داسې د انساني لاسونو په شانې په هغې کې ځای جوړي او هغې اول ښه صفایي وشي ښکلې په صفایي کې او بیا هغې نه پس چې دی نو یو طرف ته مشران ولاړي یو طرف ته یې کشران ولاړي یا دواړو طرف ته هغه مشران چې د یو بل نه بیل شوي وي جدا شوي وي د کورونا وایرس د وجې نه نو دوی چې دی نو دا په برازیل کې همدا چې دی نو په دې حفاظتي توګه باندې دوی د یو بل سره ملاویږي دا مشران هم نه خفه کېږي ولې چې مشران هم بعض اوقات په بعضې وخت چې دی نو مشران نه پوهېږي چې مونږ ولې د دې خپلو خپلوان نه لرې د هغو فکر سوچ دومره خیال نه وي ورته نو د هغې لپاره دا کشران یې راځي او ځان ته یې رانږدې کوي د دغې پردې نه اخوا دېخوا چې کتی شي ورته ځکه چې هغه داسې د پلاستیکو پردې وي او په هغې کې خپل مشران مور او پلار یا نیکونه دا ځان ته رانږدې کولی شي خبرې اترې ورسره کولی شي او ښه دغه هغو صحت ته څه نقصان کوي که نه نشول دا نو دا زموږ لیدونکي خو کتی شي او زموږ اورېدونکي چې دي په ریډیو باندې موږ تاسو څخه په تفصیل سره ووایو چې دا څه روان دي دا مهال چې کوم څوک نشي کتلی لیکن صاحب تاسو وکتل که نه چې منځ کې پلاستیک لګولی مور او پلار یې هغه وینې راوینې که نه خو زموږ بدقسمتي دا ده چې موږ خو صرف دا وایو چې یاره مور سره یا پلار سره بس سلام مې وکړو نو لکه دغه تکلیف دا انسان یو بدني یو مازغه ذهن چې ورته کوم یو بل روحي نو دی موږ له تکلیف خو بده نه ورکو چې یاره سلام کلام وسره ونه کو خو موږ بدن چې بهر وځو او بیا را نوځو نو موږ خدا پته نه لګي چې موږ ځوانان یو د ماشومان دي خو به بار نه ته کرونا نیولي او راوړو خپل مور او پلار ته ورکو یا خپل نیکونو ته ورکو نو دا ورسره موږ ظلم کوو کنه نو دا باید چې په خپل ذهنو کې دا پرته دا یو ظلم دی زیاته دی دا یو بدسلوکي ده دغه شان یو قصه دلته کې ډېره زیاته مشهوره شوه او هغه یوه جنۍ وه چې هغه په کال 1918 کې چې کله د فلو یا د تروشو هغه وبا چې کله خوره شوه او په نړۍ کې دی او په امریکا کې دی په هر ځای کې ډېر خلک مړه شوي وو په هغې کې یوه ماشومه وه چې سکول نه کور ته راغله او هغه هم دغه شانتې د وبا د فلو نیولې وه او کور ته راغله د هغې د وبا د وجې نه کوم چې هغې ته کوم وبا لګېدلې وه هغه وخت یې مبتل 8 یا 9 کلونو وه که نه او هغه چې وه هغې مور د هغې د وجې نه ناجوړه شوه هغې لکه کور ته راوړه هغه خو ماشومه وه که نه خو هغې بیا په دې ویډیوګانې ډېرې خورې شوي په ګوګل هم ثبته دي او په دې ټي وي باندې هم راغلي وو ما په خپله باندې کتلې چې هغې ویې تر اوسه زه خپل ځان مې نشم معاف کولی چې زما د وجې نه زما مور مړه شوه کنې هغه ماشومه وه هغې ته خو پته هم نه وه چې کوم زه ځان سره وبا کور ته راوړم هغه د سکول نه یې وبا کور ته نو هغه مور یې مړه شوله هغې ویې تر اوسه زه دومره بوډۍ شم ډېره بوډۍ په ویلچیر باندې ناسته وه او خبرې څه مې نه شو کولی خو هغې تر اوسه وایي زه خپل ځان نشم معاف کولی وایي چې ما د لاسه زما مور مړه شوه نو زه دا په دغې باندې لکه ما سوچ کولو چې ګوره دا هم د مشرانو سره بد کول دي چې مونږ خو خیر دی که په خپل وجود به خط تواني لکه خط دغه یې توانایي را پکې را خز وایي چې ډېر مضبوط یي او مونږ ته وبا څه نه وایي خو په کور کې خو مشران دي که نه چې د مخکینۍ نه نازک دي او هغو کې دومره طاقت نه وي چې دا وبا به اوس زغمي نو دې ته خیال پکار دی د مشرانو سره ناروا سلوکونه شي نو بل هم مونږ یو داسې ویډیو لرو چې خپل لیدونکو او اورېدونکو ته به یې وړاندې کړو ته وایي دا ویډیو دا فرانس کې دا ببل ټینټ ورته وایي چې لکه د پړسېدلې غونډۍ بار ټینټ لګېدلی دننه پکې د طبیعي سامان ممان پروت وي او دا مشران پکې ناست دي دلته زیاتره موږ د مشرانو خبره کوو دلته مشران هلته خو داسې دي زموږ په کلیو په دغه ځګونو کې چې څوک 15 شپېته ته ورسي نو خلک وایي لکه دا ډېر زیات عمر دی دلته خو 15 شپېته کاله کې ریټایر شي
او پنشن والي هغه نه بعد دی ژوند کوي نو دا هغه بوډاګان دي چې عمرونه 100 ته نږدې شوي دي یا 90 کالونه اخوا زیاتره د 80 کالونه اخوا بوډاګان دي نو دا د ټینټ بس یا کوم کرونا وایرس ساده ده نو خلک راځي هغه سره ته ملاويږي هغه نرسان یا ډاکټران چې کومي دا هغه سپریګانی کوي چې دي د نور داسې بیماری ونه لګي یا دي محفوظ پاتې شي کنه او لکه ډېر زیات خیال ساتي او د حکومتي توګه باندې کیږي داسې نو دا دغه شانې زموږ اوریدونکو لیدونکو تاسو ته موږ وړاندې کوو دا چې کتی شي زموږ لیدونکو را مهال او اوریدونکو ته به وایو چې دا په فرانس کې یو ببل ټنټ یا د داسې پړسېدلې لکه د غبارې په شانې یا پړسېدلې یو خیمه د خیمه په شکل کې او هغه کې د نن چې دینو بیا داسې لکه حصے جوړې دي چې یو بل تکتی شي یو بل سره وخت تیرولې شي خو په منځ کې د پلاستیکي دیوالي هغه دیوال نه یو خپل خاناسي او یو بل ته ګوري خبرې اترې کوي نو دا هم یو طریقه ده او په دې طریقه باندې چې نو کشران هم خپل مشران سره ملاوي دي شي یا هغه مشران چې د یو بل نه بیل شوي دي هم د دې وبا د وجنه نو هغه هم د یو بل سره ملاقات کولی شي نو دا وګوره دومره ډیر شي طریقې راایستلې شوي دي چې هغه څوک چې د دې ناروغۍ نه د وجې نه د یو بل نه لري دي چې د یو بل لکه د تنهایی ښکار نشي د یوازې کېدو دغه چې کوم بیا انسان په ډېر زیات ډیپریشن کې یا په ذهني بیماریانې ورته جوړې نشي غمونه ورته نشي او چې د دې سره مخ نشي دومره لکه خیال ساتل کېږي که نه او د دې لپاره بیا په طریقو سوچ کړی دی لکه داسې نه دی چې لکه بس همدغه شانې نو بله ویډیو زموږ سره هم را روانه ده نو ها بس دا خو یو دا ویډیوګانې موږ وار په وار وړاندې کوو همدغه ویډیوګانو کې تاسو کتلی شئ څومره د مشرانو دپاره خیال ساتلی کېږي خو یو بله خبره دې کې ما ته رایاده شوه چې څنګه په خیبر پښتونخوا کې هم په پېښور کې د ویډیو کال سهولت شته دی چې که څوک د خپل هغه ناروغ خپل خپلوانو سره چې د کووډ 19 یا د کورونا وایرس ښکار شوي دي نو په ویډیو کال باندې ورسره خبرې کولی شي وخت ورسره تېرولی شي او چې د هغو هم لکه وایي د دغه ذهني فشار یا د ذهني بیمارۍ ناروغۍ ښکار نه شي ځکه چې هغه په هسپتال کې یوازې پراته د خپل خپلوانو نه لري چې په ویډیو کال باندې به یې زړه راټول وي نو دا هم په خیبر پښتونخوا کې په پېښور کې لیډي ریډینګ هسپتال کې زما په خیال دا سهولت شته دی نو دا چې دی نو دا لکه ټنټ نشته یا داسې خیمې خو نشته خو د ویډیو کال هم یو زما په خیال هم د نش نه ښه ده چې زه لکه یو بل لیدی شي خبرې کولی شي د یو بل د حال نه خبرېدلی شي نو دغه ویډیوګانې وې چې موږ تاسو ته وړاندې کوو او ښایو درته چې څنګه خلک د خپل مشرانو خیال ساتي او د هغوی دپاره لارې راوباسي چې څنګه ورسره خبرې وکړو په دې وبا په دې دورات کې دا خو ډېر ښایسته ویډیوګانې وې ګوره که نه دا نصرالله نو دا خو لکه دومره خلکو ته ورښیي که چې بهر دنیا هر ځای کې د چې مور او پلار مشران چې کمي که نه دا انسانان دي ټول دغه یو قسم ساه اخلي یو قسم پوزې سترګې لري خو صرف دا ده چې هغه خپله مینه خپلې خبرې کومه خپله ژبه چې وایي هغه جدا وایي که روټۍ خوري دي روټۍ ته لکه بل نوم اخلي نور هغه روټۍ خوري دي هغه اوبو ته بل نوم اخلي دي کور ته بل نوم وایي دي رور ته لکه سسټر یا برادر هغه څیزونه نومونه وایي نور دغه ټول ژوند دی که مونږ یو که دی دی که هغه هر څوک دی په ټوله نړۍ کې ځکه خو دا نړیواله ورځ مانځله کېږي چې په هر ځای کې انساني نو هغه د باید خیال وساتلی شي د هغې د تقدس د خیال وساتلی شي او هغه چې بوډا دی نو د هغې خو په کار ده که هغه لکه بوډۍ ده او که بوډا دی د هغې زیات خیال وساتلی شي لکه انشا بیبي تاسو پروګرامونه کوئ په دې بیبي شیرینه کې ډېر خو لکه دا نن پروګرام هم داسې ښیي چې موږ د بوډاګانو د بوډۍ هم خیال ساتو یوازې د مشرانو یا د ماشومانو دپاره یا د جنکو دپاره یا د هلکانو دپاره په دې کې پروګرامونه نه وي خو بل د خپل مشرانو د عزت او د قدر هم خلکو ته وایو چې تاسو د خپل مشرانو قدر او عزت کوئ ځکه چې دا یوه ورځ چې تېره شي لکه نن 15 تاریخ دی دا چې د ژوند نه تېره شي نو دا بیا نه راځي ما او تا چې دا کمې خبرې کوو دا واپس نه راځي لکه بیا صرف په خبرو کې ویلی شي چې موږ یوه ورځ خبرې کړې وې دغه شانتې چې کله دا مشر د کور نه لاړ شي نو دا بیا نه راځي نو په کار دا ده چې دې قدر وکړی شي که هغه هر څوک دی مشر دا نه دی چې هغه د یوازې زما د مور پلار یا تره ماما یا نیا نیکونه دي مشر هر هغه سړی دی چې د چا عمر زیات دی نو باید چې د هغې خیال وساتلی شي بالکل بس روزي محمد نظام خیل ګیله کړې ده چې وایي تاسو څنګه یې او وایي چې د پښتنو مشران د خپل کشرانو د ژوند سوچ نه کوي چې زما زوی چېرته ځي چا سره کینی بل کشر چې د مشر عزت کوي او مشر د کشر سره مینه کوي داسې کورونه
داسې رشتې کله هم نه ماتېږي. یو بل سره مینه وکړئ. اخر کې وي نقیب مهتزی ته سلام. دا هم ډېره مهمه خبره وکړه. په دواړو کې صحیح خبره ده، پړق ته یو لاس نه خیږي. نو د دې لپاره بیا د مشرانو هم ډېر زیات ذمهواري جوړېږي. خو بیا هم چې کله ډېر مشران ډېر بوډاګان شي که نه، نو خیر دی معاف کوئ یې او ګیلې ترې مه کوئ. بیا چې ژوند خاص یې تېري که نه، نو خیر دی. ورسره سلامونه نور هم را روان دي، هغه به وړاندې کوو. او دغه رمضان پښتون هم داسې عکس را لېږلی دی کمپرومایز. او طاووس خان هم د قطر نه سلامونه را لېږلی دي، وایي چې د مشرانو ادب کوئ. او فضل غني هم وایي چې اوکې تhanks so next time I look. صحیح ده. نو ولایت خان سلامونه را لېږلي دي، فضل غني بیا وایي چې thanks next time I look. ناصر چاته پیغام رسېږي دی. فضل غني ستاسو ډېره مننه چې تاسو دومره ډېر پیغامونه راولېږل. دیوانه وزیر سلامونه را لېږلي، ډېره مننه. وعلیکم سلام. خالد عثمان هم لاسونه پړقولي، ډېره مننه. او وایي چې تاسو ډول ته ډالۍ هیله لرم چې ډنګ ورکوئ. کرونا په ټوکو راغلو، نه یې ویکسین شته او د غاړې تعویضونه په خوست، نه د غاړې تعویضونه، نه یې ویکسین شته نه یې د غاړې تعویضونه. په خوست کې مسمیات ته په ګلانو کمپ کې سعادت الله ته مې سلامونه ورسوئ. بالکل په ټوکو کې راغله. په ټوکو کې خو نه ده راغلي، اول نه خبرداری درکړې خو بس چا پې غوږ نه درونو. او نو زموږ یو بله ویډیو را سره ده، هغه به هم خپل اورېدونکو لیدونکو ته وړاندې کړو. او اورېدونکي خو یې نشي کتلی، خو چې لیدونکي به ګوري او هغوی ته ووایي چې دا ویډیو په ساړه باندې ده. دا زموږ سره د جرمني نه دا ویډیو راغلې ده، زموږ وړاندې شوه که نه، ما ته خو داسې څه ښکاري غوندې چې نه څه ستونزه لرم. بسم الله. ویډیو راغله. ستوري به دې ویني، ستوري. ډېر ښه زه به خپلې میوزیکي مشرانو دپاره پلی کړو. وګوره دا زموږ لیدونکو به کتلي چې څنګه مشرانو لاسونه پاکول، یو بل یې لاسونه نیولي وو او خپلې د موسیقي نه یې لطف اخیسته، موسیقي نه یې خوند اخیسته. دا د دې لپاره چې کوارنټین شوي، یوازې شوي دي په خپل هغه د کورونو کې چې کوم د بوډاګانو لپاره جوړ شوي په هغې کې، نو او د هغوی د صحت د ژغورلو لپاره، د هغوی د ژوند د ژغورلو لپاره دا کشران لکه خواله وله نه ځي، ملاقات ورسره نه کوي، ځکه چې هغوی غواړي چې زموږ مشران ژوندي وي او وبا ورته ونه لګي. نو د هغوی دپاره یې د دې موسیقي انتظام کړی و چې دوی لکه دا موسیقي واوري او لکه ښکلې دا وخت یې لکه ښکلې په دوی باندې تېر شي. نو څنګه خواږه ویډیوګانې، وړې ویډیوګانې دي، خو د دې نه هم دومره اندازه کېږي چې د مشرانو څومره خیال ساتلی کېږي په نورو هېوادونو کې او زموږ سیمو کې هم. نو نصر الله څه به وایې؟ حقیقت دا ده چې زموږ پروډیوسر عدنان صاحب خو دا وغږاوه چې دا کم څوک یې نه ویني په ټي وي باندې یا فیسبوک باندې چې هغې واوري چې لکه څه روان دي. دغه شانتې په ټوله نړۍ کې د بوډاګانو یا د بوډایګانو یا دغه خلکو چې عمر یې سیوا کېږي، لکه مونږ چې نن یو، لکه مطلب 10 کاله به مونږ پسې وتړئ نو مونږ دغه عمر کې یو. د دې دپاره لکه په خاص انتظامات شوي دي. وجه دا ده چې دا خلک یو کووډ 19 دی یا کرونا وایرس دی، نو دا جدا شوي دي. چې جدا شوي دي، ذهني فشار وي، بوج وي، خلک چې خفه وي، خفګان وي. انسان دی، انسان یو ځناور دی، خو هغه ځناور دی چې هغه سوشل دی، هغه د خلکو سره خوشحاله یا په خلکو کې. نو هغه چې کله انسانان د یو بل نه ویني، نو دا نور په تکلیف کې راځي او دا ښه بیماریږي. د دې وجې نه په ټوله دنیا کې دا ډاکټران هم وایي چې تاسو کله مشران وینئ، نو تاسو د خپل مشرانو سره خبرې کوئ. هغه مشران که هغه قاریږي هم ډېر زیات او تاسو ته پته وي چې هغه څیز خبره غلطه کوي، تاسو د هغې خبره اورئ. کوئ یې مه چې هر داسې لاړ شه وکئ، خو اورئ چې هغه مخامخ تاسو ویني چې او دې زما دا خبره واورېدله، هغې ته اطمینان رسي، نو هغې سره د هغې بیماري ورکېږي. زیاتره که تاسو وګورئ دا ذهن چې کوم دی دا ټول بدن چلوي. نو چې کله ستا ذهن خوشحاله وي،
نو ستا بدن کې هغه بیماریان نه وي. خو چې کله دا ذهن خفه وي نو یو بوډاوالی شي او بیا ذهن دې خفه شي نو بیا بیماریان زیات تر په بدن کې راوځي. بالکل. اوس د بدن کې خو دا بیماریان راوځي، خو داسې خبرې په دوران کې زما دې ته پام لاړو چې لکه څنګه موږ خبره کوله چې د کووډ 19 کرونا وایرس چې خپور شوی دی د دې وبا د وجې نه ډېر مشران چې دي نو لاړو د دې نړۍ نه د هر یو هیواد، یوازې زموږ سیمو کې نه خو د هر یو هیواد نه مشران زیات چې دي نو مړه شو. مشرانو ته زیات د دې نه خطره ده ځکه چې د هغو په وجود کې دومره طاقت نه وي، کمزوري وجودونه یې د دې وبا مبارزه نشي کولی. نو ډېرې میندې د خلکو لاړې ده، ډېرې میندې تروریانې او زمونږ لکه داسې نه ده چې موږ صرف اورېدلي دي، خو زمونږ چاپېریال کې موږ وکتل چې ډېرو زمونږ ملګرو او چاپېریال کې ډېرو خلکو خپلې خوږې میندې وبېللې د دې کورونا وایرس د وجې نه، خویندې یې وبېللې، مشرانې یا تروریانې یې وبېللې که نه، داسې ډېرې د کورې لکه زنانه لاړې د دې کورونا وایرس د وجې نه. د هغو خو زموږ پښتنې زنانه خو زیات تر بهر وځي نه، هغو په کور دننه ناستې او که بهر وځي نو هم ښه پوره پورتۍ اچولي، لکه مطلب دا دی چې هغه کوم چې وایي چې پوزه پټه کوي او مخ پټ کوي ورسره دا ټول وایي چې ښه صحیح ځانونه یې پټ کړي، خو کور د وایرس خو راځي که نه، ولې چې هغه نارینه چې کوم بهر وځي او هغه هلکان ځوانان هلکان چې بهر وځي او کور ته راشي د ځان سره هغه وایرس یې راوړي، د کور زنانه بیا د هغې نه څه کار کېږي. نو ډېر زیات خیال کوئ، پیغامونه را روان دي خو ټیم هم زموږ سره ورو ورو کوتاه کېږي. رفیق الله متونوال وایي چې سلامونه، وایي ټولو مشرانو ته باید د خپل پلار او مور په شان قدر وکړو، خیال یې وساتو، په هر حالات کې د دوی مدد وکړو. مشرانو ته هم پکار ده چې په خپل کور کښېني، ډېر په پیسو پسې منډې ونه وهي، چې بوډاګان شي پیسو سره یې مینه ورو هم زیاته شي، ځان پسې مړه کوي پکار نه ده. داسې د خپل ځان د صحت پې خیال وساتو. نه خیر دا خبره زه نصر الله که مشران کار کوي نو لکه هغه کار چې د هغو وجود یې زغملی شي نو خیر د داسې لږ لږ کار روزګار پکار ده چې کار وکړي. یو خو هغه ده چې هغه ځان پیسو پسې خطي، د پیسو دپاره نه خو د خپل بدن دپاره دې ته کار کول پکار دی چې هغه وکړي. هغه دغه وایي که نه چې لکه یو ماشوم هغه نن زموږ استاد خبره کوله، ویل یو ماشوم زما زوی ما نه موبایل واخیست، ما ته وایي چې پاپا ته په دې نه پوهېږې. ما ورته خبره زه ما چې وخندل چې دې ماشوم ته زما دومره شاګردان دي که نه، او زه دا ما ته ته نه پوهېږې. نو دغه شان ته ما ته بیا د خپل پلار او د مور احساس وشو، داسې نه چې لکه خو مړه شوي نو ما دا احساس وکړو داسې نه چې ما به ډېرې غلطیانې کړي، ما به ورته دا خبرې کړي ته نه پوهېږې. لکه دا په دې دور کې زه استاد یم، نو ورته سبق ورښیم نو دغه خبرې کوي. حمزه بابا وایي که نه، وایي ته شوې د پښتو غزله ځوان زه دې بابا کړم، ستا په اننګو کې د حمزه د وینې سره دي او ته شوې د پښتو غزله ځوان زه دې بابا کړم. نو د مشرانو قدر وکړئ که هغه هر څوک دي. بالکل د مشرانو قدر وکړي که هغه هر څوک وي. دا نصر الله د دې خبرې سره به ورو ورو موږ د خپله خپرونه هم راغونډه کړو. ټیم بالکل ختم شوی، وخت ختم شوی دی او ستاسو ډېره ډېره مننه چې تاسو دا خپرونه وکتله، واورېدله او خپل نظر مو هم زموږ سره شریک کړو. پیغامونه اوس هم را روان دي خو ټیم وخت نشته زموږ سره. نو د دې خپرونې دا خپرونه به اوس موږ تاسو ته په یو څو دقیقو کې بېرته وړاندې کوو، تاسو بیا وګورئ. خو د دې بي بي شیرینې خپرونې زه ستاسو قربانه نګین شاه غواړم اجازت، زما سره زما همکار نصر الله او زمونږ پروډیوسر عدنان رشید سره ستاسو نه غواړم اجازت. د الله په امان.
قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ستړي مشئ سهار مو په خیر. دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وي سره نه خبرونه دي. د بي بي سي خبرونه پیل شوې ده. د خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو زه یم تاسو قربانه نگین شاه. او زه نصر الله. بالکل نصر الله را سره دی. اشفاق نن چټي کړی ده. هغه په ځای نصر الله د خبرونه راوړي زما سره. نو نن په سیمه کې په افغانستان او پاکستان کې سحر وخت دی. د افغانستان کې شپږ بجې دي، په پاکستان کې شپږ نیمې بجې دي او د کال 2020 د جون د میاشتې 14مه نیټه ده او ورځ د نهیه سیشن دی. دلته په امریکا کې په واشنگټن ډي سي او په ورجینیا کې د شپې 9 بجې دي او لا اوس هم د جون د میاشتې 15مه نیټه دوام لري. او دا خبرونه د بي بي سي خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. یو ساعت خبرونه نیغ طریقه او دا غینه پس به یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو. تکرارو به د پاکستان د شپږ نیمونه تر 9 پورې او د افغانستان شپږ نواله تر 9 پورې به دا خبرونه چې د نو نیغ په نیغ وړاندې کیږي د هغې نه پس بیا تاسو ګورئ او اورئ. دا خبرونه اصلي هم لکه تاسو څوک چې هره ورځ ګوري او ته پته ده چې موږ د نهیه سه شنبې نه واخلو تر خالي شنبې ورځې پورې د تاسو ته وړاندې کوو او بېلابېل موضوعان باندې تاسو سره خبرې کوو. او نن هم په دې خبرونه کې ډېر مهم موضوع راوړی دی چې وړاندې به کړي نصر الله. نگین شاه ډیره مننه. دا دنیا یو نظام دی داسې چلیږي او څنګه چې لکه ماشوم پیدا شي کاغه الکی او کاجنی نو دا ټاکل شوی خبره ده چې هغه به بوډا کیږي به شرط دا چې هغه منس کې مړ نشي. دا کوم سیس چې کوم ماشوموالي کې هغه کپ زور افغان لکه څه شم غواړي نو هغه په جړه باندې غوښتل شي او داغه مور او پلار او ورونو خويندې او ترونه ماماګان او استادان الته چې داغه ضرورت پوره کی. دغه شانتي چې بیا کله ځواني ته راشي نو هغه بیا په خپل طاقت باندې په خپل زور باندې کاغه جنې او کاغه لکی هغه د دنیا نه غسیز غستل شي او هغه ژوند چې کوم هغه سیس ځان ته اسانتیا وی راوستل شي. خو دغه سیس چې کوم د ماشوم پیدا شي نو د عزیزي دی بوډاوالي طرف ته کاغه زم او کاغه ته یو کاغه انسان دی نو بیا داسې وخت راشي چې لاس او خپې د انسان کار نه کوي او د هغه مخ لاس ارڅ چې راکوت شي د هغه ذهن کم دی نو هغه کمزور شي د هغه आवाज کې بیا هغه زور او هغه روب پاتې نشي. په دغه ټایم کې هغه ډیر زیات کمزور شي او په دغه ټایم کې هغه سره ظلمونه کیږي زیاته ورسره کیږي او بدسلوکی ورسره کیږي. هغه گاډي ته خيږي هغه هسپتال ته ځي هغه په کور کې هغه د ژوند په هر شوبه کې په دغه لړ کې د ملګرو ملتونو یو ورځ مانزي چې هغه ته وایي چې د مشرانو سره کم زیاته کیږي د هغه پر ضد باندې دغه ورځ مانزل کیږي دا په 15 جون باندې چې په خلکو کې شعور راولي او بیداری راولي او خلک خبر کی چې او دا کم بډاګان او کم مشران چې زمونږ نن یو او سبا لکه دیدی او سبا مونږ یو د دې سره زیاته کیږي او په څه شکل کې کیږي نو دا د خلکو غوګونو ته او د خلکو سترګو ته رسول لپاره هر کال دا دی ملګری ملتونه دا ورځ مانزي په دې باندې موږ نن خبرې کوو په دې پروګرام کې یو غنټه زموږ سره شته لګین شاه بیبي او په دې کې پیکیجونه به هم وړاندې کوو ملګرو ته. بالکل داسې راپورټونه ویډیوګانې لرو د مشرانو چې وار په وار دی وړاندې کوو ورسره نور هم د نورو هیوادونو هم د مشرانو ته څنګه ژوند کوي او بیا څنګه چې نصر الله تاسو ته وایي چې دا داسې وخت چې انسان د کمزوري څنګه چې ماشوم کمزوري دغه شان دا بیا د یو ماشوم والی طرف ته انسان لاړ شي دا هم د ماشومتوب یو مثال لکه انسان ماشوم په مثال شي. نو اوس چې څنګه نصر الله تاسو وړاندې کړل دا چې څنګه مشران په داسې بېلابېل شکلونو کې په دې بدسلوکۍ سره یا د ناروا سلوک سره مخ دي چې موږ وایو چې زموږ په کلتور کې خدا سي نشته موږ د خپل مشرانو ډېر خیال ساتو موږ د خپل مشرانو سره داسې ناروا سلوک نه کوو خو هغه ناروا کیږي وسره هغه سلوک هغه بیل شکل لکه شکلونه بیل دي. دا خو نه چې یوازې دا خو نه لکه چې سپلای په سره واخلي او خدای مکه خپل مشران وهي ټکوي او تر خپل بدیره دي دا یوازې ناروا سلوک نه دی د دې ډیر شي شکلونه دي چې هغه باندې موږ وار په خبرې کوو خو د ملګرو ملتونو رخوا دا ورځ ولې کې خو دې شو او وري منځل کېږي د دې یو غټه وجه ده و دا ویل کېږي چې په دې راروانو یو څو لسیزو کې تقریبا یو 2 لسیزو کې یا 3 لسیزو کې د ثابت نړۍ کې د مشرانو آبادی زیاته شي
د ځوانانو پر ضد باندې یا د مشرانو آبادي کې ډېر زیات زیاتوالی به راځي څنګه چې دا ویبپاڼه زما مخ ته کولاو ده اقوام متحده یا د ملګرو ملتونو لخوا دا وایي چې تقریبا د 2050 پورې به مشران په نړۍ کې 2 اربو ته د هغو آبادي ورسي دا آبادي چې وه په 2015 کې 90 کروڑ وه 90 کروڑ آبادي چې دا نو چې 2050 راشي نو 2 اربو به شي نو بیا ورسره دا یې هم ویلي د ملګرو ملتونو لخوا چې په 2030 پورې به هم په دې کې ډېر زیات لکه 2050 پورې خو به 2 اربه شوي خو 2030 پورې به هم په دې کې ډېر زیاته اضافه وشي نو د دې اضافې سره سره د مشرانو سره په ناروا سلوک کې هم اضافه راځي او بیا د هغو سره چې د هغو ژوند چې دی د هغوی په اړه باندې بیا د ملګرو ملتونو سره چې کوم داسې کوم خبرونه راتلل داسې څنګه خلکو تاسو ملګرو تاسو به هم کتلي داسې ویډیوګانې داسې نن سبا خو سوشل میډیا یا د ټولنیزې رسنۍ هر چا ورته خلک ورته لکه هر چا سره سمارټ فون دی هر چا سره د ټویټر هم شته دی فیسبوک هم شته دی او اوس خو لا پکې ټیک ټاک هم راغی نو ډېر داسې مثالونه پکې شته دی چې مشران د ناروا سلوک ښکار شوي دي په هغې کې مثال په توګه د پنشن په قطار کې ولاړ دي پنشن نه میلاویږي په سرو غمو د لاندې ولاړ دي وجودونه کمزوري خولې پې بهیږي سخته ککړه غرمۍ یا ګرمي او بیا اوږد لوی لارې بیا د یا د شناختي کارډو په لاین کې ولاړ یا لکه مطلب دا هم د مشرانو سره ناروا سلوک دی که نه چې د هغو په دې عمر باندې دومره تکلیف ورکول وجود لا مزغو لا روح لا دومره تکلیف ورکول نو په دې باندې نن موږ خبرې کوو دا نن زموږ موضوع ده او په دې باندې به ستاسو کمنټونه هم ګلو د مشرانو سره د ناروا سلوک په ضد باندې نن د ملګرو نن نه خو لکه نن په امریکا کې خو دی خو په پاکستان او افغانستان کې پرون ورځ باندې یعنې د جون 15 نیټه باندې دا ورځ منځلې شوې ده د مشرانو سره د ناروا سلوک پر ضد پوهه خپرولو دپاره دا ورځ منځلې کېږي نو په دې باندې تاسو وایئ چې تاسو د خپل مشرانو څومره خیال ساتئ آیا تاسو هم دې خبرې ته فکر کړی دی او که نه چې مشران یوازې دا نه چې په وجود یا په خوله باندې وزورلی شي خو که په کور کې بجلي نه وي مشران چېرته تللی شي نصر الله څنګه چې دین وړاندې موږ خبرې اترې کولې چې ځوانان به چېرته لاړ شي چېرته خوړ ته به وځي چېرته به د ملګرو سره سیل له وځي چېرته که نه باغونو ته به لاړ شي هغه مشران چې په وجود ډېر کمزوري ګرځېدلی نه شي یا په ویلچیر کې یا په کټ کې هغه ځوانان خو هم چې که بجلي په کور کې نه وي نو هغه سخته په هغو باندې تېرېږي او څوک ورته فکر نه کوي نو دا هم د هغو سره ناروا سلوک دی دا یو څو مثالونه دي نو تاسو په دې اړه باندې هم زموږ سره خپل نظر شریک کړئ لیدونکو په فیسبوک چې دا مهال خپرونه تاسو ګورئ تاسو څه وایئ په دې اړه باندې نو لاړ شو کمنټونو ته نصر الله څه دی خیال ده او څنګه ستاسو خو انشا بیبي بس وایئ که نه که درغلي بس وایئ که سلامونه یې او که د دې په موضوع په اړه یې بس وایئ زما د دا کې خو څه لږه مسله ده ورځې ګورم بیا ستاسو نه بس نه نه که څه مسلې نو خیر زه به څه کمنټونه دي زه به ووایم او سرور جان مو پکې سلامونه رالېږلي دي د دوحه قطر نه په میدانو کې به عمران چمکني معروف خان او چمکني ته وایي سلامونه نو وعلیکم سلام رؤوف خان خاکسر هم چې دی نو هیپي برډې رالېږلی دی نو ډېره مننه چې هیپي برډې چا ته ښه زبیر صابر وایي چې وایي الله خیر په باجوړ کې وایي زلزلې جھټکې وشوې نو الله پاک دې خیر وکړي خپل خیال وساتئ او که لویه زلزله وي نو د کور بهر وځئ او کور ته ننه مه ځئ که لویه زلزله وي بس خیر دی خپل ځان بله هم راغی په هریپور کې زلزله ښه دا کمنټونه اوس د زلزلې په اول چې ټولو خلکو زلزله محسوس کړه په هریپور کې زلزله راغله باجوړ کې زلزله راغله خیر دی الله پاک د خیر کې پریشانه کېږئ مه هیبت په ځان مه راولئ دغه خبره ده چې ډونټ پینیک په ځان هیبت مه راولئ او خو دغه ده چې په داسې وخت کې کم حفاظتي ګامونه به تاسو پورته کوئ هغه ګامونه پورته کوئ که ډېره لویه زلزله خدای مه کړه نو بس د کوره وځئ بهر که په هر ځای کې که بلډینګ کې په مطلب په دفترونو کې یئ او که کور کې یئ که هر ځای کولا او میدان ته وځئ او د خپل مشرانو خیال وکړئ داسې نه چې د کوره وځئ او مشران یې زلزلو په کور کې پاتې کوي ګورئ خپل مشران اول د ځان سره وباسئ او دا د زلزلو په اړه باندې خلک خبر راکوي بس خیر دی څه به ښه شي ډاکټر نثار هم سلامونه رالېږلي لیکلي درته وایو ډېره مننه ډاکټر نثار صاحب جمال الدین خان وایي چې سلامونه مشران خو زموږ د سر سترګې دي مشرانو عزت قدر پکار دی بله ورځ به
موږ او تاسو مشران او بوډاګان یو. بالکل اوس ما دا خبره کوله چې د 2050 کې به د مشران یا بوډاګان چې دي دا به 2 اربه شي. نو ما نصر الله ته خاندل مې موږ به هم په هغو کې شامل یو، موږ به هم بوډاګان شوي او په هغې 2 اربو کې به زموږ هم شمېر وي. باور خان وایي چې د کلي ژوند خو هر څوک د خپل مشرانو خیال کوي. بالکل دغې باندې هم خبره کوله کنه چې په کلي ژوند کې خو د خپل مشرانو خیال ساتل یې کېږي، خو بیا هم په هغې کې داسې وړې وړې خبرې چې زموږ ته پام نه وي هغې ته پام کول پکار دي. کاکا مسیح د کراچۍ نه سلامونه رالېږلي، ډېره مننه. او فاروق اورکزی هم وایي چې سلامونه ګرانو قدرمنو، د خپلو مشرانو ډېر خیال ساتل پکار دي. بالکل تاسو د خپلو مشرانو څومره خیال ساتئ دا راته ووایئ. او ډاکټر اسحاق پیغام هم وایي مسروري حسنوال هم د دوبۍ نه سلامونه رالېږلي، احمد جان هم د کویت نه سلامونه رالېږلي، وعلیکم السلام. عارف نیازي ستاسو د سلامونو مننه. ابو عدنان مساخیل هم وایي چې سلامونه. لوفر هلک وایي چې سلامونه، دواړو ته سلامونه رالېږلي دي. وایي هیله لرم چې روغ به وئ. وایي موضوع ډېره زبردسته. بالکل نګین شاه خو پکار ده چې انسان خپل ځان ته سوچ وکړي چې خپل منزل وپېژني. که نن موږ مشرانو خیال ونه ساتو ډېره بده خبره ده. اسلام کې هم ډېر زیات ګناه لري، ځکه نن که موږ ځوان یو بله ورځ به موږ بوډاګان یو. الحمدلله دلته خو د مشرانو ډېر خیال ساتلی کېږي ستاسو ورور نعمت الله. نو بالکل دغه خبره ده چې نن که موږ د چا سره بد کوو، یوازې بوډاګان او مشران نه، خو که چا سره بد کوو هغه بیرته بیا خلکو ته راځي. ملکن کې وایي زلزله وشوه، باورخان وایي په ملکن کې زلزله وشوه. نو بس څنګه چې ما وویل هیبت په ځان مه راولئ او چې څه دا به حفاظتي زلزله به څومره وه چې لکه ډېره به وه که لږه وه؟ دا راته ووایي چې زلزله څومره وه، زلزله څومره وه دا راته هم ووایئ. زموږ کندهار کې وایي زلزله شوه. اوکې ټول اوس پیغامونه د زلزلې په اړه را روان دي. خیر د موضوع سره تړون خوله لري، خو نه دا هم ډېره مهمه ده چې دا مهال موږ د خپل وروڼو خویندو د ټولو چې دی نو دا ستاسو چې تاسو ښه یئ روغ جوړ یئ دا موږ ته زیات قبوله ده. که تاسو خیر دی بهر ته وځئ او د موبایل خپل بند کړئ، خیر دی بهر وځئ. زلزله څومره ده، لویه ده او کم ځای کې راله، دا راته خیر ده ووایئ او موږ به یې ولولو. د خپل ځای نه سره ووایئ، خپل ځای نوم سره چې زلزله په کم ځای کې شوې ده او څومره څه خبر راغلی دی چې په ریکټر سکیل باندې یا هغه سکیل چې په کم باندې د زلزلې پیمایش کېږي چې هغه څومره ده دا که چېرته کې وي نو ووایئ. او ښه سعید زاده مینانی وایي چې سلامونه نیکې هیلې وایي. نصر الله خو یې بیمار ښکاري راولي. نه نصر الله بالکل ټیک دی او څو ورځې وړاندې ته به تېره کړې خو هغه بالکل ټیک ټاک دی. او ښه مغرمت زه خو یم د نظره نه چې دا تاسو یې د نظره کوئ. ښه تاسو ټول چې راشئ نو د نصر الله تعریفونه کوئ، د نظره کوئ، ماشاءالله ورسره وایئ. ګورئ او دولت افغان هم وایي چې هاي ستا سره اوس کار کوي پیغامونه نصر الله، نو که تاسو ویلی شئ زه به سره او زما یو څو پیغامونه ووایئ بیا به رپورټ ته لاړ شو. سعید زاده میداني صاحب زما خیال تاسو که څه دا ووایو هغه تاسو ناروغه ښکاري نو ډېره مننه. تپوس هم وکړو واقعي چې لکه نن هم دا طبیعت سره روغ نه دی نو کېدای شي دا خپل په خپلو باندې پوهېږي دا به زما رشته دار وي. میداني صاحب ډېره مننه. او نو نګین شاه بیبي دغه زلزلې دا خبره موضوع بل طرف ته لاړله، په دې باندې به خبرې کوو ځکه موږ لږ ځان غلی کړو چې هلته حالات څه دي. اولنی زموږ سوچ او فکر دا ده چې خلک زموږ اورېدونکي د په امن کې وي، چا په امن کې وي موضوع به ورته بیا ووایو. زموږ سره پیکیجونه هم شته، زموږ سره هغې ته به لاړ شو که ستاسو خوښه وي چې او دا یو پیغام به ووایم هغې نه پس به پیکیج ته لاړ شو. پښتونیار وایي چې سلامونه ابوظبي وایي ندیر سره شمالي وزیرستان اسدخیل کلي کې سلام وایم. مرفیاض مرنیاز احمد نیاز او وړوکي ارمانیاز عایشه ګلالۍ ته ډېره مننه. دا هر وخت دغه یو پیغام راځي او مله ډېر خوند راکوي چې دغه زموږ ساده پښتانه دي چې هغه یو پیغام هره ترې کاپي پیسټ کوي او زه یې وایم ولې چې ټول ته سلامونه هم د دې خپرونې د لارې لېږي. نو یو پیکیج یو رپورټ لرو، یو داسې ویډیوګانې لرو د مشرانو د سیمې د نصر الله هغې ته به لاړ شو. دا یو څو مشران دي په دې ویډیو کې او دا راته وایي چې د هغو ژوند څنګه تېرېږي او وبه یې ګورو که نه د خپل د ژوند حال یې راسره شریک کړی دی. وابه یې بیا به راځي. نوم شهزاد دی، زه رشقه چلوم. نو د معاشرې د کوم سپین ږیري د هغې خیال ساتل پکار دي چونکې دا خو بس ضعیف عمر شو. حکومت ته هم پکار دي، د معاشرې کور والا ته هم پکار دي چې د دوی خیال ساتي، د دوی د صحت خیال ساتي، د دوی د روزمره زندګۍ خیال ساتي. د حکومت نه زموږ دا مطالبه ده چې زموږ صحت او د
د سپینګیرو د عمر رسیده خلکو خصوصي پیکج ورکړي لکه دوی کومه ریټایر شي پنسیونیانو ته دغه شانتې موږ له یو پیکج راکړي وظیفه غوندې مقرره کړي موږ د خصوصي دغه حکومت نه دا درخواست کوو چې زموږ ته خصوصي پیکج راکړي چې چونکې زموږ صحت مسله شي د روزانه د زندګۍ مسله شي دا پیکج نه موږ حکومت ته پکار چې دې باندې غول پناه خان خلیل مې نوم دی د ریډیو اوسېدونکی یم د یوسفزو ویلفیر ارګنایزیشن صدر یم د بزرګانو په موجوده حالات کې څو خبرې کول غواړم مونږ چې بهر ته روزو عمومرانه خلک نفرت کوي کوڅې ته راشو عمرانه خلک نفرت کوي که دغه ته ځو ګاډو ته ورخیږو عمومرانه کلنډران هم نفرت کوي مطلب په کورونو کې چې کم نفرت کیږي ودونه وکړو زامنو لاره نه بیل شي مونږ خوشي پرې ویځئ هسپتالونو ته چې لاړ شو مونږ نه خلک چې کم دی هغه نفرت کوي چې دا بیماري ده اخوا کېږئ نو مونږ خو د دې په هغه کې چې کم دی زره هېڅ عزت هېڅ مقام نشته دی د مونږ عزت څوک نه ساتي نو بس دغه صورتحال دی چې الله دې مونږ خپله طاقت راکړي او مطلب دی چې مونږ د خپل ځان حفاظت خپله وساتو والسلام صحیح د ډیوه سره اوسئ. د ډیوه سره اوسئ د شریري خبرونه دوام لري د یو ساعت خبرونه تاسو ته نیغ په نیغه وړاندې کوو د پاکستان د شپږ نیمو نه تر اوه نیمو پورې د افغانستان شپږ نه تر اوه پورې او د هغې د فصلې تاسو ته بیرته تکراروو او تاسو بیرته کتلی شئ او اورېدی شئ نو زموږ د خپرونې موضوع چې ده هغه خو د مشرانو سره د ناروا سلوک پر ضد د پوهې خپرولو د ملګرو ملتونو لخوا ورځ نمانځلې شوې ده پرون د جون د میاشتې 15مه نیټه باندې د هر کال د جون د میاشتې 15مه نیټه باندې نمانځلې کېږي ځکه چې ملګري ملتونو دا وایي چې په دې نړۍ کې به په یو څو لسیزو کې د مشرانو آبادي زیاته شي مشرانو شمېره چې ده نو هغه به ډېره زیاته شي تقریبا د کال 2050 پورې به مشرانو آبادي 2 اربو ته ورسي نو د دې په وجه باندې به دوی دا پام وکړو د دې خبرې ته خیال وکړو چې ډېر شي مشران لکه دا مشران هغه زیاتره مشران ولې چې ټول خو داسې نه وي ولې چې 15 ګوتې یو شانې خو زیاتره مشران چې دي نو هغه د ناروا سلوک سره مخ دي او هغې ته اکثر د چا پام نه وي ولې چې ځینې خلکو ته داسې ښکاري چې هغه په ناروا سلوک کې نه راځي خو نه دې باندې خبرې کوو ورسره خبرونه هم د ملګري یا دي چې کوم زموږ لیدونکي دي وایي چې زلزله راغلې ده نو هغې په اړه باندې هم کمنټونه را روان دي او ټول وایي چې په پاکستان کې په افغانستان کې وایي چې زلزله شوې ده په کمنټونو کې وایي او ورسره چې دی نو داسې په دې ټولنیزو رسنیو باندې هم څه پوسټونه شوي دي موږ یې پخلی نه شو کولی ولې چې موږ ته له داسې د دې په اړه خبر نه دی راغلی خو وایي چې په انډیا کې ورسره هم دا زلزله ده خو په دې موږ پخلی نه شو کولی او په دې څو شېبو کې به یې پته ولګي خو خیر دی زړه مه غورځوئ او چې دی هیبت په ځان مه راولئ او هر څه به خیره سره نو نصر الله همدغه خبرې اترې روانې دي نو او نګین نو یو سیمه ده زما خیال د پښتنو د افغانستان او پاکستان چې کله زلزلې نو د بیا دواړه طرف ته د پښتنو په دې سیمه کې خو دا اوس ویل کېږي چې دا په هندوستان کې هم د خدا صرف او ټولنیزې رسنۍ دا رپورټونه ورکوي نو موږ یې له اوسه پورې د دې پخلی نه شو کولی چې څومره پورې وه او د دې زیاتوالی څومره دی څومره نقصان یې کړی دی په دې به وروسته خبرې کوو او دعا دا کوو چې څومره کم وي نو ښه به وي نو پیغامونه ډېر زیات مهم را روان دي د موضوع په اړه باندې او لوفر هلک بیا پیغام را لېږلی وایي بوډاګان خو یې ما ته ډېر خوند راکوي دوی سره کښېنم دوی خبرې هم ډېرې زبردستې کوي موږ ته پکار ده چې نن بچو باندې تعلیم وکړو خو زه بچیان نه لرم دلته ډېر پښتانه چې دوی خپل مشرانو سره داسې خبرې په هم حرکت کوي چې ډېر بد وي بیا د مشرانو اختر هم وکړو که ژوند که منزل ته رارسېدل غواړو د مشرانو په دعا باندې به یې ورسوو دلته پاکستان کې ډېر خلک خیال ساتي سلامونه ورته ورسوئ بحرین ته راجه خان او عید محمد او سنات شاګل ته
او عید محمد او ټول مسافرو ته ډیره مننه لپاره لک ستاسو پیغام او خالد عثمان هم وایي چې سلامونه نیکي هیلې احترامات قبول کړئ کمالۍ نه دو پیغام را لېږلی دی او ښایسته بنوګل څخه ټولو ځوانانو ته پکار دي چې د خپلو مشرانو خیال وساتي. موږ په خپله د مشرانو ډېر قدر او احترام کوو ځکه چې مشران الله پاک ته ډېر ورخوښ دي. د پیغام نور شته که ستا سره یې وایه که نه؟ لیکن شابي دا کسانو ویل چې مخکې به لکه اوس موږ د خپل مشرانو قدر کوو ټیک شو پاکستان موږ به هم کوو تاسو هم کوئ او هر سړی کوي خو دا په منځ کې د ټیکنالوژي یا د ګلوبلایزیشن چې کوم ورته وایي د یو خلش پیدا کو یو لرېوالی پیدا کو ځکه که تاسو ته خیال وي نو په دغه 2003 او 2004 او 2005 کې پاکستان کې دا موبایل رالې هغې نه بعد چې هغه زیاتېدلې نو بیا په هغې کې انټرنیټ سیوا شو بیا فیسبوک او ټویټر او دا نورې چې کومې رسنۍ دي دا منځته رالې بیا ټي وي هم کورونو ته ورسېد او دا کوم کیبلې چې د دیره پورې د سوات او چترال باجوړه پورې ورسېدلې نو کوم مشران چې مخکې په کوم ترتیب کې ناستل نو مشرانو به مخکې خبرې کولې کشرانو به اورېدلې که هغه زنانه وي او که هغه نارینه وو خو لکه هغه ترتیب به را روان نو بیا چې کله دا ټیکنالوژي راله دا ټي وي راله موبایل راله د دې نه بغیر ژوند کېدل هم نه او کمپیوټر رالې نو هغه ټایم کې کوم تعلیم یافته خلک چې کوم زیاتره زموږ خلک بې تعلیمه وو یا علم نه وو یا پوهه نه وه نو بیا دې هغه موبایل یا کمپیوټر یا ګیمونو هغه طرف ته شول نو هغه تسلسل چې کوم را روانو نو هغه ختم شو په منځ کې په دغه ټایم کې مونږ دا خبره هم یې کړه چې زه لکه څنګه نن یو ګاډي ته خېږم په ما کې طاقت شته زه خپل چوتولی شم یو ماشوم د زه لاس نه هغې کې راغستلی شم خو آیا دا بابا د بس ته ختلی شي یا چې دا کله دا کلندر یا کنډکټر چې کوم هغه زموږ ورور چې خپل نوکري کوي هغه ما ته چې ګاډی نه ودرېږي زه خو به د ګاډي نه ټوپ ووم منډه بس شم خو دا بابا یا دا ابۍ د دې ګاډي نه دومره ټوپ یا منډه وهلی شي دا چې اسپتال ته ځي زه خو به ډاکټر سره خوله ووم یا چاته پیسې ورکړم چې ماله مخکې نمبر راکړه خو آیا دا بابا یا د ابۍ لکه ډېره څوک مخکې لار ورکوي او که نه ورکوي دغه شانتې که هغه عام د دفتر ته ورشي که تاسو خبره وکړه پنشن وکړله او که هغه بل داسې یو کار پسې ورشي که د ډي سي دفتر ته ورشي که د اے سي دفتر ته ورشي که د پولیسو دفتر ته څوک یې مني او آیا که هغه چېرته په بازار کې یو ښه څیز اخیستلو ورشي نو خلک وایي بابا د دوکه ورسره وکړه غلط څیز وله ورکړي نو دا موږ نن موضوع چې کومه ده دا ټولې په دغه باندې خبرې کوو دغه کورنۍ خبرې دي لکن شابي یو ډاکټر له یو ښځه تللی وه نو هغه ورته ویل چې ابۍ لکه مطلب طبیعت دې ښه نه دی نو ته واک هم کوه نو هغه ویل یاره چې انګور مې کله نه راغلی نو واک خو زما په لاس کې نشته نور که نه نو هغه واک مطلب دی ته ګرځه راګرځه تاسو چې کومه خبره وکړه زما خبره مقصد د هغې څه تړلو چې په دې ټایم کې ځوانان ډېر زیات دي که هغه په پاکستان کې دی که په هندوستان کې دی او که په دنیا کې په هر ځای کې دي جاپان کې صرف کم دي نور په دنیا کې په هر ځای کې ځوانان زیات دي نو دا به 100 کاله بعد ټول بوډاګان شي زه به هم بوډا یم او تاسو هم دا ټول بوډاګان یو مونږ بیا دا که اوس مونږ ځان له ماحول جوړ کړو او څه نظام هم راوست د حکومت سره هم خبرې وکړې په خپل هم پرې سوچ وکړو نو سبا به مونږ ته هم خپل بوډاوالی اسان وي په دې باندې به چې څوک زمونږ د زلزلې نه بعد بیا هم په دې باندې خبرې کوو بالکل زلزله خو اوس نور څه خبرې نه راځي یو میسج خالي راغلی و چې پیغام چې دومره زیاته نه وه هلکه غونډه کې جټکه وه خو دا نور به راته هم وایي چې د زلزلې اوس څه صورتحال دی خیر د تاسو په کمنټ کې ویلی شئ او د مشرانو په اړه باندې هم خالد سرحدي سلامونه را لېږلي دي او وعلیکم سلام وایي چې د مشرانو احترام او د هغوی مشورو ته غوږ نیول په ټولنه کې یو لومړیتوب دی د خپلو مشرانو احترام باید وساتو د خپل مور او پلار خیال وسات د خپل مور او پلار په شان که چیرې د مشرانو احترام ونه ساتو د هغوی مشورو ته غوږ ونه نیسو نو راتلونکي به مو سرنوشت وي او بې تعلیم به پاتې وو بالکل صحیح خبره ده او فیاض نظام خیل هم پیغام را لېږلی دی وایي ستړي مه شئ نګین شاه او نصر الله ځوان وایي څنګه یې موږ ښه یو موضوع وایي مهمه ده نن سبا عصر کې وایي دلته د مشرانو قدر او عزت نشته نو د دې لامل وایي زه مشران بولم ځکه کشرانو ته یې سمه تربیه نه ده ورکوي ښه دوی دلته کې په مشرانو دا یو ټک کړی دی چې دوی کشرانو له سم تربیه نه ده ورکړې نو بالکل وایي یو آزاد نظم یې درلېږلی دی له ښاره وځمه زه د تورو غرو په لورې دلته مې ژوند نه کېږي دلته هر څه بدل شو رسم و رواج بدل شو هم پښتانه بدل شو ځکه له ښاره وځم د تورو غرو په لورې دلته د مشر کشر قدر عزت نه کېږي دلته خو پاکه مینه په صداقت نه کېږي قول واده نه لري او هغه د مینې یارانو پاخه بدل شول او
بیا په کار مهترځای کې وایي ستاسو مینوال نقیب الله دکاندار یې تاسو ته سلامونه کوي. نو وعلیکم سلام، ډېره مننه په پیغام. نور پیغامونه کوي راغلي نو وایه که نه وروره. لیکن شاه بیبي په دغه خو زموږ سره به زیات دي دا پیغامونه اوس هم زیات دي. دا یو پیغام به ووایي، بیا به راپورټ ته لاړ شي. دا لیاقت توري صاحب ډېر اوږد پیغام رالیږلی دی، دا به ووایي، بیا به د دې نه پس راپورټ ته لاړ شو. نصر الله پیغامونه رالیږلي دي. موضوع ډېر خوندور دی، لکه څنګه تاسو وفرمایل چې انسان پیدایش نه وخته تر ځوانۍ پورې رنګارنګ لارو خپل حق غواړي، خو صرف یو مشران چې 80 نه وخته تر 80 کالو مشران سره څه نه څه زیاتې کېږي. ورځونه یو ورځ وي چې په یو چک پوسټ ودرولې یم، هغه چک پوسټ په ډېر تکلیف راکړو. ان قریب ختمي هم ورته وباسلو. د یو ځای نه یم، زما په یقین ګرده پښتانه دي چې داسې عمل نه کېږي. زما کم و بیش زما هم وایي 88 کاله عمر به مې وي. لیاقت توري صاحب وایي چې زما 88 تاسو لیکلی دی. ښه 88 کاله وایي زما عمر دی، او وایي زه چې دی نو دغه شانې وایي په چک پوسټ باندې زورولی شوی یم. نو دا هم خبره ده، دا هم په د مشرانو په سره او نه یو راپورټ لرو، هغې ته به لاړ شئ، بیا چې نور هم پیغامونه را روان دي به وړاندې کوو. د وخت تېرېدو سره څنګه چې ژوند په نورو اړخونو باندې اثر غورځېدلی دی، همدغه رنګې د انساني ژوند کې هم اوس ډېر بدلون راغلی دی. په فیملیز یا کورنیو کې دننه دود دستور او ژوند ژواک باندې هم د تیر وخت په څېر ډېر اثر غورځېدلی دی. اسلام جی چې دا وخت د خپلې کورنۍ سره په پیښور کې ناستی وایي لکه څنګه چې ژوند نورو اړخونو کې بدلون راغی، دغه رنګې د یو کور ماحول هم بدل شو. مخکې خو داسې لو چې کوم فیملی وي، خو وړی فیملی وي، لکه خپله زم په کور کې تقریبا 9 کسان وو، خویندې، وروڼه او مور او پلار. او اوس په فیملی غټې شوي دي، نو مخکې خلک ډېر هوښیار خلک وو، مشرانو هغو کې برداشت وو او یو چا خبره به مخکې نه شوه کړی غلطه، نو خلکو به داسې کړه چې یو بل عزت به یې کوه، یو بل خیال به یې ساته د خبرو. هغه حالات نه دي لکه کوم حالات چې مخکې وو، خلکو کې برداشت وو. د مطبوعاتو تر مخه د فیملیز یا کورنیو نړیواله ورځ د کال 1994 نه نمانځل کیږي، خو اوس په دغه ورځ ټولې هلې ځلې ځنډ ښکار شوي دي. په دې اړه د پیښور اوسیدونکی رشید غریبیار وایي 15 کاله وړاندې به موږ ټول یو ځای په کلي کې اوسېدو، خو اوس خلک یو ځای ژوند تېرول نه خوښوي. مخکې پاکستان کې په نور اطرافو کې په نورو ښاریاګانو کې دا سیستم ډېر پخوانه دی چې بس یو فیملي او د پلار او بچي او چې رالوی شي ودونه وله وکړه، نو څه د پلار اکثر د پلار د ژونده پورې یا پلار ژوند ته مو نه رسي او ټوله لیده شي. همدغه سیستم زموږ په خپله قبایلو علاقه کې، په سیمه ییزه علاقه کې او په دې ښار په دې خواوشا په دې کلو او په اطرافو علاقه کې چې دا به همغسې د یو کس لاندې ژوند تېراوه او یو کس به د کور او د کلي مشر او د هغه به هره خبره منل کېده او اوس هم منل کېږي. د کورنیو نړیواله ورځ خلکو ته دغه موقع ورکوي چې په خپلو کورونو کې راپېښې شوې ستونزې رابرسره کړي او پویه خوره کړي. خو د خیبر سیمې یو بل ځوان شفیق خان وایي انسان کله هم په یو حالت کې ژوند تېرول نه خوښوي. لکه حالاتو پورې فرق وي. مخکې هغه حالات ټیک وو، مشر او مطلب یو کور سیټینګ برابرول او هغه. اوس چونکې خلکو ته پته ولګېده، تعلیم یافته شو چې هر چا خپل اظهار رایې حق هر سړی لري او هر چا له خپل ژوند په خپله تېرېدو مطلب اختیار شته. نو اوس خلک پوه شو بس هر سړی خپلې خوښې خپل اختیار باندې خپل ژوند تېروي. د حالاتو او وخت تېرېدو سره که ژوند تېرولو طرزونه بدل شوي دي، خو ولې اوس هم کورنۍ د ټولنې یو مهمه برخه ګڼل کیږي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور. یو ځلې بیا تاسو ته د بي بي شیرینې په خپرونه کې هرکلی وایو. دا یو ساعته خپرونه تاسو ته نېغ وړاندې کوو چې نیم ساعت پکې تېر شو او نیم ساعت پکې لا پاتې دی. د نیم ساعت پس به دا یو ساعته خپرونه بېرته تاسو ته تکراروو. نن موږ موضوع راوړې ده د مشرانو په هکله باندې چې سیمه کې د کال لکه په ثابته نړۍ کې د هر کال د جون د میاشتې 15مه نیټه د مشرانو سره ناروا سلوک پر ضد
پوهه خورولو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا ورځ کېږي. نو نن موږ په دې اړه خبرې کوو. آیا تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ د مشرانو سره د ناروا سلوک په اړه باندې دا ضروري نه ده چې تاسو د خپل کورنۍ حال وایي، خو د په خپل چاپېریال کې تاسو هم کتی شئ. څنګه چې لیاقت نوري صاحب وویل چې په چیک پوسټ باندې یا په قطارونو کې ولاړ یا د پنشن په لارو کې په قطارونو کې ولاړ یا د هغو سره دوکې کېږي، ولې چې هغو په دې ډېر نه پوهېږي چې دا د هغو سره څه روان دي. د پیسو دوکې ورسره هم کېږي او د نور هر څه. نو دا ټول تاسو زموږ سره د خپل نظر شریکولی شئ په دې اړه باندې. او بل دا راپورټ چې تاسو ته موږ وړاندې کړی دا زموږ خبریال فرید شینواري رالیږلی و، یو څو ورځې وړاندې هم موږ تاسو ته دا وړاندې کړی و. د هغه چې کله د ملګرو ملتونو لخوا د فیملي یا د خپل د خاندان نړیواله ورځ لمانځل کېده، نو موږ په هغې وخت دا راپورټ تاسو وړاندې کړی و. نو نصرالله پیغامونو ته به لاړ شو، ولې چې بیا نور هم راپورټونه لرو او هغه به وړاندې کوو. نو که ستا سره پیغامونه راغلي نو وایه. زما څه خو صرف ګلونه دي. افسر الله داوړ صاحب هم ګل رالیږلی دی او بخت الله بیا زړونه رالیږلي ډېر شی دي. زمونږ خو یو خو د بخت الله صاحب زما خیال زیات دي. بیا افسر الله بیا سلام کړی دی وزیرستان ته، او زیر محمد سلیمان خیل نگین شاه دواړو ته سلام کړی. بیا زما نه خبره لاړل. بیا لوفر دی او لوفر هلک دا نوم ور بدلول غواړي. نعمت الله ته نوم دی. د وی ما ورته ویلي مې دا نوم ولې نه بدلی. نو نعمت الله وی چې شپېته ورځې پورې وایي چې نوم نشم بدلولی. نو چې څنګه وایي شپېته ورځې پوره شي نو زه به دا خپل نوم بدل کړم. نعمت الله د هغه نوم دی. نو زیر محمد سلیمان خیل دا پیغام به زه خیر دی ووایم، ما د ځان سره لیکلی دی. وایي نګین شاه بیبي تاسو دواړو ته مینه او سلامونه. وایي جنوري د ملګرو ملتونو لخوا د مشرانو د قدر او ښه سلوک کنه دا 15 جون چې دی دا جنوري میاشت نه جون میاشت تاسو کېدای شي په خطا شوې 15 جون میاشت چې ده نو د مشرانو سره د ناروا سلوک پر ضد پوهه خورولو نړیواله ورځ لمانځل کېږي د ملګرو ملتونو لخوا. د یو بله ورځ پکې هم ده چې هغه د مشرانو ورځ ده، لکه صرف د مشرانو دپاره، خو دا د مشرانو سره د ناروا سلوک پر ضد پوهه خورولو لپاره دا ورځ لمانځل کېږي. نو په دې کې وایي د دې ورځ لمانځلو مقصد هم دا دی چې موږ د مشرانو او بوډاګانو سره ښه سلوک وکړو، ځکه چې په دې وخت د هغوی ټول بدن هغه زور او طاقت کمزوري شوی وي کوم چې هغه په ځواني کې وي. نو په دې عمر مشران او بوډاګان د بل مرستې ته ضرورت لري. پکار ده چې موږ دغو بوډاګانو سره ښه سلوک وکړو، هغه که خپل وي که پردي وي، د دوی سره نرمي وکړو او د دوی هره خبره ښه په غور واورو. د انټرنیټ په دې دور کې ځوانان ډېر مصروف دي. ځوانانو ته پکار ده چې د مشرانو او بوډاګانو ته خپل وخت ورکړي او د سفر په دوران یا په بازار کې په رش په ځایونو کې د مشرانو او بوډاګانو خیال وساتو، د دوی سره مرسته وکړو، ځکه چې دا ورځ په موږ هم راتلونکې ده. زیر محمد سلیمان خیل ډېر ښه پیغام. نو دغه شان نور که پیغامونه راغلي نو وایه که نه. نگین شاه بیبي پیغامونه خو زما خیال خالد خان او خالد عثمان هم رالیږلی دی او شهزاد اورکزی هم رالیږلی دی. شهزاد اورکزی صاحب هم سلامونه کړي دي او بیا څه وکړو غوندې مخکې میسج لیکلی دی. به تاسو خیر دی ووایئ. خو زما د روز کومه خبره وکړه داسې نه چې بیا به رانه لاړ شي، چې زما هم دا پیغامونه نه دي. پړی مې نه دی راوړی، زه مې پړی مې راوړی دی او پړی چې دی نو بیا کله لنډ شي. نو شهزاده اورکزی وایي چې سلامونه د دوبۍ نه او نن سبا د مشرانو قدر پخوا نسبت ډیر کم شوی دی. پخوا ډیره مینه او اتفاق او مخکې به ډیر ګڼې کورنۍ په ځای اوسېدې، لکه په یو ځای کې ګڼې کورنۍ اوسېدې. اوس د ستونزې هم ډېرې شوې دي. باید چې موږ د مشرانو قدر وکړو. مننه. نو دا څه ویل نصر الله وایي لکه مخکې دا د روډ خبره صحیح وکړله چې مخکې به خلک یو ځای اوسېدل، د مشرانو قدر به یې کاوه. اوس هم په معاشره کې یو ځای اوسېږو. زموږ په معاشره کې زما ګاونډي دی نو هغه پښتون دی یا تره دی یا ماما دی یا هر یو سړی دی، زه پېژنم هم نه، خو پښتون دی. هغه چې زما سره په بس کې ځي نو ولې هغه هم زما یو خاندان دی. زه ما ورته کله ځګی پرېښی دی او که نه دی، ما له څوک په مخه باندې راځي ما د هغې سره سلام کړی دی او که نه دی، ما د هغې سره سودا اغوستې ده او که نه ده اغوستې په دغه څیزونو باندې. دا خبرې خلک وایي چې حالات بدل شوي دي. ټیک د دنیا بدلیږي او دې سره به مونږ هم ځان بدلو، خو هغه عمر خو نه بدلیږي چې څنګه زمونږ او څنګه د دې بوډاګانو دی او څنګه د ماشومانو دی. یو استاد زمونږ کلاس ته راغلی، مونږ کله چې په نهم کې وو نو هغې تپوس وکړو، ویل تاسو په کم ټایم کې غټېږئ؟ نو دا کوېسچن داسې عجیبه غوندې دی که زه ستاسو نه موس وکړم چې کم ټایم کې د ورځې ته غټېږم، تا پته نه لګي چې زه کم ټایم کې لکه ما ته څه پته لګي که نه. مونږ په سوچ کې ولوېدو. نو هغې ویل انسان چې کله د ماشوم پیدا شي هغې ته دا پته نه لګي هغه دې حد ته ورسي چې هغه بوډا شوی چې بیا په خپل ژوند باندې نظر اچوي. نو هغه وایي چې یاره په هغه ټایم کې خفه کېږي هم چې ما داسې کارونه کړي وی د معاشرې له د ټولنې له
چې په هغه ټایم کې انسانانو ته فایده رسیدلې وي او هغه فایده بنن ما ته هم رسیدلې ځکه چاته ته ما کوشش کړی وی ما مهنت کړی وی ما د خپل خلکو کې داسې پوهه راوستی وی چې یاره روډ جوړو د غر علاقه ده خو راځئ چې یو ځای شو ځکه چې دا روان دور کې مونږ بوډاګان کېږو مونږ بره نه شو ختلی دغه شانتې که داسې لکه نن سبا څومره په واخلې د پاکستان د یو ګوټ نه واخلو د افغانستان د بل ګوټه پورې پلازې جوړیږي کله انجینیر دا سوچ کړی دی چې یاره یو شپېته کلن سړی یا چې هغه لږه معذوره شي هغه د پلازې ته خطی شي هغه د دویم چت ته خطی شي او که نه شي خطی نو چې نه شي خطی نو ستا به خپل انجینیرینګ باندې ته کیسه لکه تا د انجینیرینګ بیا دومره کاولې چې ته یو بوډا سړی دویم چت ته نه شي خېجولی دغه شانتې لکه دغه د علم څه فایده خو موږ ته نه ښکاري که موږ راشو په دې ماحول کې موږ تاسو ژوند وکړو خلک چې بار چا ژوند کړی به لیدلي د دې دپاره خپل بسونو کې خپل ځګونه وي هغه کې به څوک کیني د هغې دپاره به یې لیکلي هغه بس چې کله ودرېږي دې ته به یو څیز راکوزېږي یو قدر به لاین کې دلته به سړی او ښځه یو قسم ولاړي خو د بوډا سړي دپاره به ځان لګوي یو لاین چې یار دا ایلډر پرسن دی دا مشر دی که دا ښځه ده که دا سړی دی زمونږ خو په کلي کې که یو ملا مې او هغه هم تقریر شروع کړي دا یو ورور خبره وکړله چې یار دغه د چیک پوسټو ده نو په چیک پوسټو باندې خو ظلمونه شوي دي اوس هم روان دي دغه مونږ نه وایو چې بوډا سړی ته ودرې او په بس ته ودرولی او د هغه سر نه دې سره پورته شته خطې ګاډونه چې کې او هغه دننه که ښځه ده او که سړی دی بوډاګان دي د هغې یو انرژي لیول نشته دی خولې ته بهیږي او لکه مرګ ته رسي هغه څومره زیاتی روان دی دغه شانتې یو مولوي صاحب په منبر باندې ناستې د جمعې یا د اختر مونځ به یا ګرمي به او هغه به واز او نصیحت اوږد کړی دا به سوچ نه کوي چې یاره ماته چې کوم سړی ولاړ دی دا بوډا دی د دې بدني چې کوم لوازمات دي هغه دا نشي برداشت کولی نو یوازې دا خبر نه ده چې یو طرف ته ظلم کېږي هغه که مونږ مذهبي طرف ته وګورو هم کې دا خبرې روانې دي که نه بالکل او کنه نو همدغه خبرې دي وړې وړې خبرې دي لکه اوس وایي چې زموږ په سیمه کې خو بدسلوکي نه کېږي خو نه د هغې ته زموږ پام نه شي دا وړې وړې خبرې دي او دې ته بالکل پام نه څنګه تا د بسونو خبره وکړه نصر الله دلته کې زه په خپله باندې د دې په بسونو کې سفر کړی دی او مسافره شوې یم پکې هغې کې باقاعده لکه چې کله مشر کس یا معذوره کس وي یا د چا چې یا لکه مطلب زخمی شوی وي په مسله کې لکه خپل خوږ وي یا لاس خوږ وي یا څه نو هغه ته دا بس چې دی نو لکه هغو سره اټومیټیک یو نظام نیسي هغه بس ورته داسې ښکته شي چې هغه ورته په قلاره راوخیږي داسې نه دی چې هغه به هغې د بس په هغې پړوو باندې په پایدان باندې به داسې ورخیږي خو هغه بس ورته ورښکته شي او هغه په قلاره باندې بس ته راننوځي نو دا سیستم یې نشته زموږ په سیمو کې دا سیستم نشته دا نظام نشته دی او د دې په وجه باندې بیا دغه مشرانو سره هم دا هم په ناروا سلوک کې راځي د مشرانو سره نو پیغامونه را روان دي پیغامونه به ولولو محمد بلال ډېر ښې سلامونه را لېږلي نو ډېر ښې وعلیکم سلام ډېره مننه کوکو هلک هم وایي چې آیم کوکو from وزیرستان سلام to all you friends تاسو واقعي کوکو یې او که نه عادت الله دل هم شي ابو زبین سلامونه او راشد خان چې دینو ګډونه را لګلي ډیره مننه الیاس هم چې ګډ جاب نو ثانک یو سو مچ او اکبر وزیر سلامونه را لګلي دي د ټالنا نو ډیره مننه علي محمد خان هم چې ثانک یو نو ډیره مننه چې ثانک یو د څه خبره باندې خو بیا هم ډیره مننه لوفر هلک یا نعمت الله چې دغه بیا وایي چې نګین شاه خو مشران ته ډالۍ دي شړې حجرې به زمون هسي آباد شي خو دا یو ځل بیا هغه سپینګیري مشران غواړي لکه شړې حجرې به زمون هغه سي آباد شي خو دا یو ځل بیا هغه سپینګیري مشران غواړي نو بالکل دا خبره خو ده چې مشران پکې خالي ناسي او که خبره نه هم کوي خو چې ناسي پکې نو هغه زی برکتي نو بیا سره شاعر جاوید جان میزروال هم سلامونه احترامات را لېږلي دي وعلیکم سلام او ټول اوریدونکو ته هم سلامونه را لېږلي دي غرونه سلامونه کوي چې موضوع یې ډېره خوندوره ده مشران د ټول عمر الله جلي لري مشران خو د وطن ستوري دي ځلیږي مننه کوم د وزیرستان میرانشاه د غرونو ګورګوري غرونه صحیح ده غرونو ګورګوري نو دا خبرې اترې روانې دي نو نور څه وایې که نه نصر الله انشا بیبي حالات خو دا خو موږ ټولې خبرې وکړلې خو اوس حالات دي د کووډ 19 او د کرونا وایرس نو په دې حالاتو کې دلته د باراني هیوادونو کې دا ژوند څنګه کوي چې پښتانه نه یو هغه بله ژبه وایي د هغې هغه ژوند څنګه کوي په دې ویډیوګانو کې به دا خلک ویني دا زما په خیال فرانس دی چې کمرې ورته جوړې شوي دي او کوم خلک چې بوډاګان دي هغه راځي یو بل ویني راویني چې چېرته بیماري ورته ونه لګي او د خپل بچي یا فیملی والا یا خاندان والا راځي او ملاقاتونه ورسره کوي تاسو به ویني
په دې کې دا چې دی دا یو کم چې دا تاسو وینئ زموږ لیدونکي چې کوم په ټي وي او په فیسبوک باندې دي زموږ ریډیو والا خو نشي کتلی دا په اصل کې برازیل کې دی دې ته هګ کټینګ وایي که زه نه غلطېږم او په دې کې چې دی نو داسې هغې جوړ کړی دی نظام چې دوی یو بل غاړه غاړې ورکړي شي هګ کټین یا هغه غاړه ورکولو والا چې کوم پردې وي که نه کټین مطلب پرده یې هغه نو بیا په هغې کې دوی یو بل غاړه ورکولی شي ولې چې ماسکونه تربوزه کې هم کړی وي او هغه لاسونه په هغې کټن کې داسې ورکړي په هغې پرده کې تاسو کتلی شئ چې کوم لیدونکي دي هغه کتلی شئ چې څنګه دوی یو بل له غاړه غاړې ورځي او یو بل له تسلي د لاسه ورکوي او په منځ کې دا ګوره او څومره د خیال سره او احتیاط سره زموږ لیدونکي به کتلی شي زموږ ریډیو اورېدونکو ته موږ وایو چې دا یو قسم پرده چې د پلاستیک نه جوړه شوي او ترانسپیرنټ مطلب چې یو کتی شي د یو بل خلک کتی شي په هغې کې داسې د انساني لاسونو په شانې په هغې کې ځای جوړي او هغې اول ښه صفایي وشي ښکلې په صفایي کې او بیا هغې نه پس چې دی نو یو طرف ته مشران ولاړي یو طرف ته یې کشران ولاړي یا دواړو طرف ته هغه مشران چې د یو بل نه بیل شوي وي جدا شوي وي د کورونا وایرس د وجې نه نو دوی چې دی نو دا په برازیل کې همدا چې دی نو په دې حفاظتي توګه باندې دوی د یو بل سره ملاویږي دا مشران هم نه خفه کېږي ولې چې مشران هم بعض اوقات په بعضې وخت چې دی نو مشران نه پوهېږي چې موږ ولې د دې خپلو خپلوان نه لرې دا هو فکر سوچ دومره خیال نه وي ورته نو د هغې لپاره دا کشران یې راځي او ځان ته یې رانږدې کوي د دغې پردې نه اخوا دېخوا چې کتی شي ورته ځکه چې هغه داسې د پلاستیکو پردې وي او په هغې کې خپل مشران مور او پلار یا نیکونه دا ځان ته رانږدې کولی شي خبرې اترې ورسره کولی شي او ښه دغه صحت ته کوي څه نقصان دی که نه نشول دا نو دا زموږ لیدونکي خو کتی شي او زموږ اورېدونکي چې دي په ریډیو باندې موږ تاسو ته ښه په تفصیل سره ووایو چې دا څه روان دي دا مهال چې کوم څوک نشي کتلی لیکن صاحب تاسو وکتل که نه چې منځ کې پلسټک لګولی مور او پلار یې هغه وینې راوینې که نه خو زموږ بدقسمتي دا ده چې موږ خو صرف دا وایو چې یاره مور سره یا پلار سره بس سلام مې وکړو نو لکه دغه تکلیف دا انسان یو بدني یو مازغه ذهن چې ورته کوم یو بل روحي نو دی موږ له تکلیف خو په دې نه ورکو چې یاره سلام کلام ورسره ونه کړو خو موږ بدن چې بهر وځو او بیا رانوځو نو موږ ته خو دا پته نه لګي چې موږ ځوانان یو دا ماشومان دي خو به بار نه ته کرونا نیولي او راوړو خپل مور او پلار ته ورکو یا خپل نیا نیکونو ته ورکو نو دا ورسره موږ ظلم کوو که نه نو دا هم باید چې په خپل ذهنو کې دا پرته دا یو ظلم دی یا زیاتی دی دا یو بدسلوکي ده دغه شان یو قصه دلته کې ډېره زیاته مشهوره شوه او هغه یوه جنۍ وه چې هغه په کال 1918 کې چې کله د فلو یا د تروشو هغه وبا چې کله خوره شوه او په نړۍ کې او په امریکا کې په هر ځای کې ډېر خلک مړه شوي وو په هغې کې یوه ماشومه وه چې سکول نه کور ته راغله او هغه هم دغه شانتې د وبا د فلو نیولې وه او کور ته راغله د هغې د وبا د وجې نه کوم چې هغې ته کوم وبا لګېدلې وه هغه وخت کې مبتل 8 یا 9 کلونو وه که نه او هغه چې وه هغې مور د هغې د وجې نه ناجوړه شوه هغې لکه کور ته راوړه هغه خو ماشومه وه که نه خو هغې بیا په دې ویډیوګانې ډېرې خورې شوي په ګوګل هم څه پته دي او په دې ټي وي باندې هم راغلي وو ما په خپله باندې کتلې چې هغې ویې تر اوسه زه خپل ځان مې نشم معاف کولی چې زما د وجې نه زما مور مړه شوه کنې هغه ماشومه وه هغې ته خو پته هم نه وه چې کوم زه ځان سره وبا کور ته راوړم هغه د سکول نه یې وبا کور ته نو هغه مور یې مړه شوله هغې ویې تر اوسه زه دومره بوډۍ شم ډېره بوډۍ په ویلچیر باندې ناسته وه او خبرې څه مې نه شو کولی خو هغې تر اوسه وایي زه خپل ځان نشم معاف کولی وایي چې ما د لاسه زما مور مړه شوه نو زه دا په دغې باندې لکه ما سوچ کولو چې ګوره دا هم د مشرانو سره بد کول دي چې مونږ خو خیر دی که په خپل وجود به خط تواني لکه خط دغه یې توانایي را پکې را خز وایي چې ډېر مضبوط وي او مونږ ته وبا څه نه وایي خو په کور کې خو مشران دي که نه چې د مخکینۍ نه نازک دي او هغو کې دومره طاقت نه وي چې دا وبا به اوس زغمي نو دې ته خیال پکار دی د مشرانو سره ناروا سلوکونه شي نو بل هم مونږ یو داسې ویډیو لرو چې خپل لیدونکو او اورېدونکو ته به یې وړاندې کړو ته وایي دا ویډیو دا فرانس کې دا ببل ټینټ ورته وایي چې لکه د پړسېدلې غونډۍ بار ټینټ لګېدلی دننه پکې د طبیعي سامان ممان پروت وي او دا مشران پکې ناست دي دلته زیاتره موږ د مشرانو خبره کوو دلته مشران هلته خو داسې دي زموږ په کلیو په دغه ځګونو کې چې څوک 15 شپېته ته ورسي نو خلک وایي لکه دا ډېر زیات عمر دی دلته خو 15 شپېته کاله کې ریټایر شي او پنشن والي هغې نه بعد دی ژوند کوي
نو دا هغه بوډاګان دي چې عمرونه 100 ته نږدې شوي دي یا د 90 کالونه اخوا زیاتره د 80 کالونه اخوا بوډاګان دي. نو دا د ټینټ بس یا کوم کرونا وایرس دغه دی نو خلک راځي هغې سره هلته میلاویږي هغه نرسان یا ډاکټران چې کوم د هغې هغه سپریګانې کوي چې دې ته نور داسې څه بیماري ونه لګي یا دې محفوظ پاتې شي که نه او لکه ډېر زیات خیال یې ساتي او دا د حکومتي توګه باندې کېږي داسې. نو دا دغه شانې زموږ اورېدونکو لیدونکو تاسو ته موږ وړاندې کوو دا چې کتې شي زموږ لیدونکي رامهال او اورېدونکو ته به ووایو چې دا په فرانس کې یو ببل ټینټ یا داسې پړسېدلې لکه د غبارې په شانې یا پړسېدلې یو خیمه د خیمې په شکل کې او هغې کې د ننه چې دی نو بیا داسې لکه حصې جوړې دي چې یو بل ته کتې شي یو بل سره وخت تېرولی شي خو په منځ کې د پلاستیکي دیوالي هغې دیوال نه یو خوا بل خوا ناسي او یو بل ته ګوري خبرې اترې کوي. نو دا هم یو طریقه ده او په دې طریقه باندې چې دی نو کشران هم خپل مشران سره ملاویدي شي یا هغه مشران چې د یو بل نه بیل شوي دي هم د دې وبا د وجې نه نو هغه هم د یو بل سره ملاقات کولی شي. نو دا وګوره دومره ډېر شي طریقې راایستلی شوي دي چې هغه څوک چې د دې ناروغۍ نه د وجې نه د یو بل نه لرې دي چې د یو بل لکه د هغې د تنهایي ښکار نه شي د یوازې کېدو دغه چې کوم دغه بیا انسان په ډېر زیات ډیپریشن کې یا په ذهني بیماریانې ورته جوړې نه شي غمونه ورته نه شي او چې د دې سره مخ نه شي دومره لکه خیال ساتلی کېږي که نه او د دې لپاره بیا په طریقو سوچ کړی دی لکه داسې نه دی چې لکه بس همدغه شانې. نو بله ویډیو زموږ سره هم را روانه ده نو ها بس دا خو یو دا ویډیوګانې موږ وار په وار وړاندې کوو همدغه ویډیوګانو کې تاسو ته پېښ شئ څومره د مشرانو دپاره خیال ساتلی کېږي. خو یو بله خبره دې کې ما ته رایاده شوه چې څنګه په خیبر پښتونخوا کې هم په پېښور کې د ویډیو کال سهولت شته دی چې که څوک د خپل هغه ناروغه خپل خپلوانو سره چې د کووډ 19 یا د کورونا وایرس ښکار شوي دي نو په ویډیو کال باندې ورسره خبرې کولی شي وخت ورسره تېرولی شي او چې د هغو هم لکه وایي د دغه ذهني فشار یا د ذهني بیمارۍ ناروغۍ ښکار نه شي ځکه چې هغه په هسپتال کې یوازې پراته د خپل خپلوانو نه لري چې په ویډیو کال باندې به یې زړه راټول وي. نو دا هم په خیبر پښتونخوا کې په پېښور کې دا یو په هسپتال لیډي ریډینګ هسپتال کې زما په خیال دا سهولت شته دی. نو دا چې دی نو دا لکه ټنټ نشته یا داسې خیمې خو نشته خو د ویډیو کال هم یو زما په خیال هم د نیش نه ښه ده چې زه لکه یو بل لیدی شي خبرې کولی شي د یو بل د حال نه خبرېدلی شي. نو دغه ویډیوګانې وې چې موږ تاسو ته وړاندې کوو او ښایو درته چې څنګه خلک د خپل مشرانو خیال ساتي او د هغوی دپاره لارې راوباسي چې څنګه ورسره خبرې وکړو په دې وبا په دې دوران کې. دا خو ډېر ښایسته ویډیوګانې وې ګوره که نه دا نصرالله نو دا خو لکه دومره خلکو ته ورښیي که چې بهر دنیا هر ځای کې ده چې مور او پلار مشران چې کوي که نه دا انسانان دي ټول دغه یو قسم ساه اخلي یو قسم پوزې سترګې لري خو صرف دا ده چې هغه خپله مینه خپلې خبرې کومه خپله ژبه چې وایي هغه جدا وایي که روټۍ خوري دې روټۍ ته لکه بل نوم اخلي نور هغه روټۍ خوري دې هغه اوبو ته بل نوم اخلي دې کور ته بل نوم وایي دې رور ته لکه سسټر یا برادر هغه څیزونه نومونه وایي نور دغه ټول ژوند دی که مونږ یو که دی دی که هغه هر څوک دی په ټوله نړۍ کې ځکه خو دا نړیواله ورځ مانځلی کېږي چې په هر ځای کې انسان نو هغه د باید خیال وساتلی شي د هغې د تقدس د خیال وساتلی شي او هغه چې بوډا دی نو د هغې خو په کار ده که هغه لکه بوډۍ ده او که بوډا دی د هغې زیات خیال وساتلی شي. لیکن شاه بیبي تاسو پروګرامونه کوئ په دې بي بي شیرینه کې ډېر خو لکه دا نن پروګرام هم داسې ښیي چې موږ د بوډاګانو د بوډۍ هم خیال ساتو یوازې د مشرانو یا د ماشومانو دپاره یا د جنکو دپاره یا د هلکانو دپاره په دې کې پروګرامونه نه وي خو بل د خپل مشرانو د عزت او د قدر هم خلکو ته وایو چې تاسو د خپل مشرانو قدر او عزت کوئ ځکه چې دا یوه ورځ چې تېره شي لکه نن 15 تاریخ دی دا چې د ژوند نه تېره شي نو دا بیا نه راځي ما ورته چې دا کمې خبرې کوو دا واپس نه راځي لکه بیا صرف په خبرو کې ویلی شي چې موږ یوه ورځ خبرې کړې وې دغه شانتې چې کله د مشر د کور نه لاړ شي نو دا بیا نه راځي نو پکار دا ده چې د قدر وکړی شي که هغه هر څوک دی مشر دا نه دی چې هغه دی وایي زما د مور پلار یا تره ماما یا نیا نیکونه دي مشر هر هغه سړی دی چې د چا عمر زیات دی نو باید چې د هغې خیال وساتلی شي. بالکل بس روزي محمد نظام خیل ګیله کړې ده چې وایي تاسو څنګه یې او وایي چې د پښتنو مشران د خپل کشرانو د ژوند سوچ نه کوي چې زما زوی چېرته ځي چا سره کیني بل کشر چې د مشر عزت کوي او مشر د کشر سره مینه کوي داسې کورونه
داسې رشتې کله هم نه ماتېږي. یو بل سره مینه وکړئ. اخر کې وي نقیب مهتزی ته سلام. دا هم ډېره مهمه خبره وکړه. په دواړو کې صحیح خبره ده، پړق ته یو لاس نه خیږي. نو د دې لپاره بیا د مشرانو هم ډېر زیات ذمهواري جوړېږي. خو بیا هم چې کله ډېر مشران ډېر بوډاګان شي که نه، نو خیر دی معاف کوئ او ګیلې ترې مه کوئ. بیا چې ژوند خواسي نو تېري که نه، نو خیر دی. ورسره سلامونه نور هم را روان دي، هغه به وړاندې کوو. او دغه رمضان پښتون هم داسې عکس را لېږلی دی کمپرومایز. او طاووس خان هم د قطر نه سلامونه را لېږلی دي، وایي چې د مشرانو ادب کوئ. او فضل غني هم وایي چې اوکې تhanks so next time I look. صحیح ده نو. ولایت خان سلامونه را لېږلي دي، فضل غني بیا وایي چې thanks next time I look. ناصر چاته پیغام کسې لېږي دی. فضل غني ستاسو ډېره مننه چې تاسو دومره ډېر پیغامونه راولېږل. دیوانه وزیر سلامونه را لېږلي، ډېره مننه. وعلیکم سلام. خالد عثمان هم لاسونه پرېښودي، ډېره مننه. او وایي چې تاسو دواړو ته ډالۍ هیله لرم چې ډنګ ورکوئ. کرونا په ټوکو راغلو، نه یې ویکسین شته او د غاړې تعویضونه په خوست، نه د غاړې تعویضونه، نه یې ویکسین شته نه یې د غاړې تعویضونه. په خوست کې مسلمیار ته په ګلانو کمپ کې ثابت الله ته مې سلامونه ورسوئ. بالکل په ټوکو کې راغله. په ټوکو کې خو نه ده راغلي، اول نه خبرداری درکړې خو بس چا ته غوږ نه درونو. او ورسره نو زموږ یو بل ویډیو را سره ده، هغه به هم خپل اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کړو. او اوریدونکي خو یې نشي کتلی، خو چې لیدونکي یې به ګوري او هغوی ته ووایي چې دا ویډیو په ساړه باندې ده. دا زموږ سره د جرمني نه دا ویډیو راغلی ده، زموږ وړاندې شوه که نه، ما ته خو داسې څه ښکاري غوندې چې نه څه ستونزه لرم. بسم الله. ویډیو راغله. ستوري به دې ویني، ستوري. ډېر ښه دومره ښکلی میوزیک یې مشرانو دپاره پلی کړو. وګوره دا زموږ لیدونکو به کتلي چې څنګه مشرانو لاسونه پاکول، یو بل لاسونه نیولي وو او خپلې د موسیقي نه یې لطف اخیستو، موسیقي نه یې خوند اخیستو. دا د دې لپاره چې کوارنټین شوي، یوازې شوي دي په خپل هغه د کورونو کې چې کوم د بوډاګانو لپاره جوړ شوي په هغې کې، نو د هغوی د صحت د ژغورلو لپاره، د هغوی د ژوند د ژغورلو لپاره دا کشران لکه خواله وله نه ځي، ملاقات ورسره نه کوي، ځکه چې هغوی غواړي چې زموږ مشران دې ژوندي وي او وبا ورته ونه لګي. نو د هغوی دپاره یې د دې موسیقي انتظام کړی و چې دوی لکه دا موسیقي واوري او لکه ښکلې دا وخت یې لکه ښکلې په دوی باندې تېر شي. نو څنګه خواږه ویډیوګانې، وړې ویډیوګانې دي، خو د دې نه هم دومره اندازه کېږي چې د مشرانو څومره خیال ساتلی کېږي په نورو هېوادونو کې او زموږ سیمو کې هم. نو نصر الله څه به وایې؟ حقیقت دا ده چې زموږ پروډیوسر عدنان صاحب خو دا وغږاوه چې دا کم څوک یې نه ویني په ټي وي باندې یا فیسبوک باندې چې هغې واوري چې لکه څه روان دي. دغه شانتې په ټوله نړۍ کې د بوډاګانو یا د بوډایګانو یا دغه خلکو چې عمر یې سیوا کېږي، لکه مونږ چې نن یو، لکه مطلب 10 کاله به مونږ پسې وتړئ نو مونږ دغه عمر کې یو. د دې دپاره لکه په خاص انتظامات شوي دي. وجه دا ده چې دا خلک یو کووډ 19 دی یا کرونا وایرس ته نو دا جدا شوي دي. چې جدا شوي دي، ذهني فشار وي، بوج وي، خلک چې خفه وي، خفګان وي. انسان دی، انسان یو ځناور دی، خو هغه ځناور دی چې هغه سوشل دی، هغه د خلکو سره خوشحاله یا په خلکو کې. نو هغه چې کله انسانان د یو بل نه ویني نو دا نور په تکلیف کې راځي او دا ښه بیماریږي. د دې وجې نه په ټوله دنیا کې دا ډاکټران هم وایي چې تاسو کله مشران وینئ نو تاسو د خپل مشرانو سره خبرې کوئ. هغه مشران که هغه قاریږي هم ډېر زیات او تاسو ته پته وي چې هغه څیز خبره غلطه کوي، تاسو د هغې خبره اورئ. کوئ مه چې هر داسې لاړ شه وکئ، خو اورئ چې هغه مخامخ تاسو وینئ چې او دې زما دا خبره واورېدله، هغې ته اطمینان رسي، نو هغې سره د هغې بیماري ورکېږي.
زیاتره کله څوک ګوري د ذهن چې کم دی دا ټول بدن چلوي نو چې کله ستا ذهن خوشاله وي نو ستا بدن کې هغه بیماریان نه وي خو چې کله دا ذهن خفه وي نو یو بوډاوالی شي او بیا ذهن دې خفه شي نو بیا بیماریان زیاتره په بدن کې راوځي بالکل اوس د بدن کې خو دا بیماریان راوځي خو داسې خبرې په دوران کې زما دې ته پام لاړو چې لکه څنګه خبره کوله چې د کووډ 19 کرونا وایرس چې خپور شوی دی د دې وبا د وجې نه ډېر مشران چې دي نو لاړو د دې نړۍ نه د هر یو هیواد یوازې زموږ سیمو کې نه خو د هر یو هیواد نه مشران زیات چې دي نو مړه شو مشران ته زیات د دې نه خطره ده ځکه چې د هغو په وجود کې دومره طاقت نه وي کمزوري وجودونه یې د دې وبا مبارزه نشي کولی نو ډېرې میندې د خلکو لاړې ده ډېرې میندې تروریانې او زمونږ لکه داسې نه ده چې موږ صرف اورېدلي دي خو زمونږ چاپېریال کې موږ وکتل چې ډېرو زمونږ ملګرو او چاپېریال کې ډېرو خلکو خپلې خوږې میندې وبېللې د دې کورونا وایرس د وجې نه خویندې یې وبېللې مشرانې یا تروریانې یې وبېللې که نه داسې ډېرې د کورې لکه زنانه لاړې د دې کورونا وایرس د وجې نه د هغو خو زموږ پښتنې زنانه خو زیات تر بهر وځي نه هغو خو په کور دننه ناستې او که بهر وځي نو هم ښه پوره پورتۍ اچولي لکه مطلب دا دی چې هغه کوم چې وایي چې پوزه پټه کوي او مخ پټ کوي ورسره دا ټول وایي چې ښه صحیح ځانونه یې پټ کړي خو کور د وایرس خو راځي که نه ولې چې هغه نارینه چې کوم بهر وځي او هغه هلکان ځوانان هلکان چې بهر وځي او کور ته راشي د ځان سره هغه وایرس یې راوړي د کور زنانه بیا د هغې نه څه کار کېږي نو ډېر زیات خیال کوئ پیغامونه را روان دي خو ټیم هم زموږ سره ورو ورو کوتاه کېږي رفیق الله متونوال وایي چې سلامونه وایي ټولو مشرانو ته باید د خپل پلار او مور په شان قدر وکړو خیال یې وساتو په هر حالات کې د دوی مدد وکړو مشرانو ته هم پکار ده چې په خپل کور کښېني ډېر په پیسو پسې منډې ونه وهي چې بوډاګان شي پیسو سره مینه نوره هم زیاته شي ځان پسې مړه کوي پکار نه ده داسې د خپل ځان د صحت په خیال وساتو نه خیر دا خبره زه نصر الله که مشران کار کوي نو لکه هغه کار چې د هغو وجود یې زغملی شي نو خیر د داسې لږ لږ کار روزګار پکار ده چې کار وکړي یو خو هغه ده چې هغه ځان پیسو پسې خطي د پیسو دپاره نه خو د خپل بدن دپاره دې ته کار کول پکار دی چې هغه وکړي هغه دغه وایي که نه چې لکه یو ماشوم هغه نن زموږ استاد خبره کوله ویل یو ماشوم زما زوی ما له موبایل واخیست ما ته وایي چې پاپا ته په دې نه پوهېږې ما ورته خبره زه ماسې وخندل چې لکه دې ماشوم ته زما دومره شاګردان دي که نه او زه دا ما ته ته نه پوهېږې نو دغه شانته ما ته بیا د خپل پلار او د مور احساس وشو داسې نه چې لکه خو مړه شوي نو ما دا احساس وکړو داسې نه چې ما به ډېرې غلطیانې کړي ما به ورته دا خبرې کړي ته نه پوهېږې لکه دا په دې دور کې زه استاد یم نو ورته سبق ورښیم نو دغه خبرې کوي حمزه بابا وایي که نه وایي ته شوې د پښتو غزل ځوان زه دې بابا کړم ستا په اننګو کې د حمزه د وینې سره دي او ته شوې د پښتو غزل ځوان زه دې بابا کړم نو د مشرانو قدر وکړئ که هغه هر څوک دي بالکل د مشرانو قدر وکړي که هغه هر څوک وي دا نصر الله د دې خبرې سره به ورو ورو موږ د خپله خپرونه هم راغونډه کړو ټایم بالکل ختم شوی وخت ختم شوی دی او ستاسو ډېره ډېره مننه چې تاسو دا خپرونه وکتله واورېدله او خپل نظر مو هم زموږ سره شریک کړو پیغامونه اوس هم را روان دي خو ټایم وخت نشته زموږ سره نو د دې خپرونې دا خپرونه به اوس موږ تاسو ته په یو څو دقیقو کې بیرته وړاندې کوو تاسو بیا وګورئ خو د دې بي بي شیرین خپرونې نه زه ستاسو قربانه نګین شاه غواړم اجازت زما سره زما همکار نصر الله او زمونږ پروډوسر عدنان رشید سره ستاسو غواړم اجازت د الله په امان